ټول ستړي مسئ یو ځل بیا مو یکشنبې په خیر. نن د ټولنپوهنې د 12 لیکچر په عنوان او د پیچلتیا د پاراډایم په حوزه کې خبرې کوو. زما توقع ده چې نن ورځ هم د ځینو نورو ورځو څیر مفید او ډک وي. د نن بحث مو د پیچلتیا پاراډایم دی. د ټولنپوهنې او د میتودولوژۍ په حوزه کې څو ډوله پاراډایمونه شته دي. دا پاراډایمونه ځینې وخت روش پوهنیز دي، ځینې وخت هستی پیژندونکي دي، د هستی پیژندنې په برخه کې دي، ځینې وخت هم د معرفت شناسۍ په برخه کې یا پوهنیز دي. د نن ورځې دا د پیچلتیا پاراډایم جوړ شوی دی د دوو پاراډایمونو په منځ کې، د پوهېدنې پاراډایم یا پوهنیز پاراډایم او د هستی شناسۍ یا هستی پیژندنې پاراډایم. مقدماتي بحثونه وړاندې کوم درته، ادامه کې سره کولی شو هغه عمومي پیغام واخلو. زموږ د نن ورځې د بحثونو ویناوال او تیوریسن غواړي دغه ځای پیل وکړي. دی په شته پوهې باندې او شته پوهېدنې باندې نیوکه لري. د ده لومړنۍ ویشه دا ده چې تر اوسه پورې شته پوهه په نړۍ کې په بېلابېلو بنسټونو کې، په کتابونو کې او په 20مه پېړۍ کې دا پوهه سطحي ده او تخصصي ده، او دا دواړه سمې نه دي. د ده له نظره تخصصي پوهه هم ساده پوهه ده او سطحي پوهه خو د مخکې نه معلومه ده. بناً د ده کارونه منځ کې واقع دي د هستی پیژندنې او د پوهنپوهنې یا د معرفت پیژندنې. دی غواړي ووایي چې موږ د معرفت او د هستۍ ترمنځ د یو خاص ډول اړیکه کې پوه شوي یو او پوهه په د تیرو پیړیو کې په همدې بڼه راغلې ده، شکل یې اخیستی. نن نړۍ مخ ده د تخصصي پوهېدنې سره، بېلابېلې ریښې کړي دي. موږ د ونې یو تصویر لرو، د پوهې د ونې په شان یو تصویر چې ریښې بنیاد او بنسټ یو کېږي. هر څومره چې تاریخ کې وړاندې راغلي وو ښاخې پیدا کړي. داسې یو تصویر دی چې دا تصویر د نقد وړ دی او د منلو وړ نه دی. د ده کارونه د پیژندنې په برخه کې، خصوصا د معرفت په برخه کې انقلابي ګڼل شوي دي، که څه هم د توماس کوهن په اندازه د ځینو نورو په اندازه هغسې فضا یې نه دی ایجاد کړی چې ټول بنسټونه یې ورسره ومني. اما د نړۍ ډېر زیات بنسټونه شته چې نن د دغه تیوري یا د پیچلتیا د پاراډایم په رڼا کې خپل بحثونه تنظیموي او وړاندې وړي. ادامه کې تاسو پوهیږئ چې د پیچلتیا پاراډایم په حوزه کې اصلا هدف څه کیږي، میتود څه کیږي او په خپله علم څه ته وایي، هستي څه ده، واقعیت څه دی. کاملا بیل تعریف دی موجود دی. دی وایي سطحي پوهېدنې او ویشل سوي پوهېدنې محدودې او ساده پوهېدنې دي د نړۍ. دی د ساده لفظ ډېر کاروي. ساده په دې معنا نه چې ډېر ابتدایي دی، ساده په دې معنا چې وړوکی شوی دی، محدود شوی دی. مونږ خپله د ساده کلمې سره کوم ډول محتوایي رابطه لرو ذهناً، هغه ساده زمونږ په نظر د شخص صفت دی چې عقلاً ضعیف وي. حال دا چې ساده کولی سي په اشیاو کې هم چې مونږ پیژنو، اشیاو کې ابتدایي وضعیت درلودونکی شی مونږ ساده ګڼو، یا د رنګونو په مقابل کې یو شی ساده ګڼو. اما دلته معنا د ساده هغه ده چې د پیچلتیا نه په ډار کې جوړ شوی دی، منځته راغلی. تاسو متوجه کېږئ د پیل نه بحثونو نه چې ریاضیکي بنسټ دلته موجود دی. هر څومره چې پوهه ریاضیکي شوې وي، سیستمي شوې وي، شبکه‌یي شوې وي، پیچلتیا ته راغلې وي، د ده له نظره پوهه ده. هر څومره چې له دې پیچلتیا ورهاخوا ته منځته راغلې وي، یا د پیچلتیا نه پکې تېښته شوې وي، یا د پیچلتیا ته په راتګ کې ترېنه مخ اړول شوی وي، محدود شوي وي، هغه پوهه دی ساده ګڼي، سطحي ګڼي او محدوده پوهه ګڼي. دی وایي چې څنګه خپل عقل د پیژندنې لپاره وکاروو باید، څنګه خپل عقل د پیژندنې لپاره وکاروو باید. دا د رنه دکارت د بحثونو مهمو بحثونو نه ده چې پرې ډېر مشهور دی. په پیژندنه کې خپل عقل څنګه وکاروو تر څو زمونږ د عقل د مخې، زمونږ د پوښتنې د مخې، زمونږ د اټکل د مخې او په ډېر فلسفي بنسټ کې، فلسفي بنیاد کې
زمونږ د هستۍ د مخې پیژندنه ممکنه سي. هماغه ډېره مشهوره مقوله ده چې زه فکر کوم نو یم. دلته زمونږ تیوریستان په دې باندې نیوکې لري، وایي چې دا مقولې دا دوه اړخیزې مقولې لکه کمیت او کیفیت، لکه فاعل او فعل، لکه پیښه او اړتیا، لکه یووالی او څووالی، دا مقولې دکارت منځته راوړي دي. یعنې نړۍ د معرفت له مخې په دغو مقولو ویشلې ده او د ده له نظره دا صحیح نه ده. دا د علم محدودول دي. د دې په ځای چې تاسو راشئ بې نهایته او خلاصه مخه د علم د پیچلتیا په لور پرېږدئ تر څو په بېلابېلو مقاطعو کې پوه سئ چې جریان لري او د دغه تجربې له مخې تاسې په اوبدنو کې اوبدنه کې که زما مطلب اخلي بافت علم په اوبدنه کې دی، اصلا په بیلونه کې محدودونه کې نه دی اصلا. یعنې تاسو که غواړئ علم ولټوئ په تړونونو کې یې ولټوئ، یوازې په مقطعي مواردو کې بیلولو کې چې دی ډېر سخت د مسلې سره مشکل لري، بیلولو کې علم نه ترلاسه کېږي. مونږ تاسو ګورئ دلته ډکارت د مقولې راوړي دي تر څو د مقولو په اساس د علم او د شته بشري معرفت محتوا وویشي په کمیت باندې په کیفیت باندې. مګر تاسو کوم مورد لرئ چې هغه کمی دی کیفي نه دی، دا زموږ د تیوریستان خبره ده. کوم مورد تاسو لرئ چې هغه کیفي دی کمی نه دی، ما ته وښیئ کوم مورد تاسو لرئ چې هغه فقط او فقط مثلا اوبجکټیویست دی یا اوبجکټیویستي دی او مثلا فاعلي نه دی یا فعلي دی یوازې. کوم مورد تاسو لرئ چې هغه د پیښې او د اړتیا تفکیک پکې کولی شئ. هره چاره تاسو کولی شئ داسې تعریف کړئ چې یو وخت کې پیښه ده، یو وخت کې اړتیا ده ورته موجوده وي، باید منځته راشي. باید ځینې پښې هرې پدیدې په اړتیا باندې ایښي دي، ځینې پښې خپل د هستۍ په پیښه باندې ایښي دي، ځینې راپېښېږي، ځینې اړتیا ده چې باید وشي. هستي دا ډول ده. بناء دا کمي ویشي او داسې مقوله بندۍ د معرفت او د پوهېدنې د ده له نظره ناسمې دي. تاسو متوجه کېږئ چې مرحله په مرحله دی د شته معرفت ننګونه کوي تر څو ورو ورو بلې مرحله کې د خپل معرفتي بحث ته ورسیږي. دی وایي تخصص موږ ته کوم ضررونه رسولي دي. همدغه اوس د شته علم په نړۍ کې د اروپا په محور تخصصي ده، یعنې موږ د متخصصینو خبرې ته ارزښت ورکوو. موږ علم د متخصصینو په وجود کې د دوی په شتون او د دوی په زحمتونو کې ګورو چې دوام پیدا کوي. په ټولنه کې یو تعداد شته دي چې هغه متخصصین دي د ټولنې، د بېلابېلو علمي برخو تخصص لري. علم په تاریخ کې د دوی په وجود کې دوام پیدا کوي. یعنې موږ دا فرض منلی دی چې ټول خلک په څه باندې نه پوهېږي، فقط بعضې دي چې هغه تخصص لري د بعضې برخو. علم د دوی په شتون کې دوام پیدا کوي، د دوی د وجود رڼا او د دوی د تخصص رڼا په ټولنه باندې خپرېږي. نور ته ډېر لږ رسېږي، نور فقط د رڼا نه استفاده کوي. متخصصین دي چې د علم د پرمختګ او د ټولنې د پرمختګ لامل ګرځېدلي دي. دی وایي برعکس تخصص علم موږ ته کم کړی دی، محدود کړی دی. د اکثریتو ته چې باید ورسیږي هغه یې راوړی دی اقلیتو ته. دقت کوئ، پوهه د دې په ځای چې ټولو ته ورسیږي فقط څو کسانو ته رسېدلی چې متخصصین د دې برخې دي او دوی هم په اجتماعي بېلابېلو موقعیتونو کې چې واقع کېږي په خپله د موقعیتونه په دې خاطر چې د ده له نظره هغه لکه د کارت په روش باندې مقوله بندۍ دي، جوړښتونه دې بیل کړي دي خلک یو بل نه. د هغه علم کارکړنه هم چې ده د هغه خپل موقعیت لپاره ډېره ده تر دې چې اشخاصو لپاره عموم لپاره وي ډېره. دقت کوئ، دلته بنیادي ستونزه موجوده ده. همدا ډول تخصصي کېدنه د علومو بېلاوی ده یو د بل نه. تاسو مثلا انتروپولوژي لرئ، تاسو سوشیولوژي لرئ، تاسو مثلا سایکولوژي لرئ، دا ټول بېلې بېلې رښتې ګڼلې دي علم. بیا په هر یوه کې شپېته او یا برخې نورې. د دې نه څه مطلب اخلئ؟ بالاخره د دې تیوریستان خبره ده کوم ځای ځئ بالاخره په دې ویشه فکر نه کوئ چې موږ د دې په ځای چې نږدې سو فاصله اخلو، لرې کېږو یو د بل نه. بناء دی د خپل نقد او د خپل د ټول بحث ځینې اساسي پایې چې کله دروي یو مورد محدودیت ایجادول دي په ټولو برخو کې. دغه اروپایي علم باندې چې کله نیوکه لري ټول اروپایي علم ولاړ دی په محدودیتونو باندې، نه په ازادۍ باندې، په محدودیتونو باندې ولاړ دی. یعنې څه؟ یعنې علم راځي کنټرول کوي، د دې په ځای چې خلاصون منځته راوړي، کنټرول کوي. هر علمي حوزه، هر علمي تیوري، هر علمي جوړښت عمدتاً چې کله ټولنې ته راغلی دی او کارول شوی دی
د خپل ځان نه بغیر او د خپل محتوا او کیفیت نه بغیر بل نه مني، بل ردوي، بل باسي د باندې. دا د تخصص کېدو ستونزه ده د دوی له نظره. تخصص کېدنه یو بله بلا موږ ته راوړي. د متخصصینو خبرې موږ ته قطعي خبرې دي، د متخصصینو خبرې د دوی خپل لپاره هم قطعي خبرې دي او دا غلطې دي. موږ یو بل علمي او فکري او یو عمومي نسبیت ته باید په علم کې ورسېږو. دا طرحه باید د هر یو زده وي چې څنګه د خپل د ذهن د لارې چې کله علمي حوزې ته راځي په شبکو کې دننه نسبیت خپور کړي ولو که ډېر نه پوهېږي. دلته دا هم مسله ده چې مثلا څوک څومره پوهېږي. ډېر پوهېدنه یعنې څه معنا؟ دلته معنا نه لري ډېر پوهېدنه. هر څوک چې څومره شبکه کې واقع دی هماغومره پوه دی. بله نیوکه ډېره جدي ده. دا هم د علم مرزونه کوم ځای دي؟ دغه اوس د شته علم هغه عمومي جغرافیه تر کوم ځای پورې ده؟ د کوم ځای تر کوم ځای پورې ده؟ دی وایي چې اصلي ستونزه همدلته ده چې د علمونو ترمنځ د ژوند ترمنځ داسې دیوالونه او مرزونه جوړ شوي دي د اخلاقو ترمنځ په خپله د علمي رشتو ترمنځ داسې مرزونه جوړ شوي دي چې دا مرزونه دا رشتې کمزوري کوي د دې په ځای چې جوړېږي او په ټوله نتیجه کې علم په خپله قرباني دی د ویشېدنې. دا متخصصینو کړی دی. علم په خپله د ویشېدنې قرباني ده. علم په اصل کې یو ډېره لویه توانمندي ده. ښه دقت وکړئ. د ده له نظره علم انسان ته دا توان ورکوي. قدرت دی علم. د څه قدرت دی؟ نړۍ سره د مخامخ کېدلو قدرت، وضعیت سره د مخامخ کېدلو قدرت. دا چې کله تاسو قلمرو ورته ورکړی دی، بیل کړي هم دي، نقشه کړي هم دي، هر یو ته محدودیت ټاکلی دی، دا معنا دا ده چې یو ډېره لویه قوي پدیده مو ویشلې ده په بېلابېلو برخو او دا مو ضعیفه کړې ده، شخصي کړې مو ده، فردي کړې مو ده، ضعیفه کړې مو ده، حاشیې ته مو وړې ده. د دې په ځای چې ټولو ته پاتې وي او ټول ورسره ځواکمن شي. او دا زما په نظر ډېره جالبه خبره ده. د علمونو ترمنځ د همدې جغرافیا په جوړېدو سره نامناسب تړون منځته راغلی دی. اوس موږ ځینې فکر کوو، د نن ورځې څېړونکي داسې فکر کوي چې د یوې رشتې متخصصین د بلې سره نه باید کار ولري نه کار لري، بلکې ډېر تمرکز یې په دې وي چې خپله رشته د نورو نه رابېله کړي. دقت کوئ، اصلا د خپله رشته د نورو نه رابېله کړي تر څو خپل تسلط په هغه رشتې باندې وښیي. او دا اصلا په خپله د نه منلو ده. علم د نورو سره ګډ دی. دا مرزونه موږ ورته جوړوو. که جوړوي هم د استفادې لپاره د عملي اړتیا ورته موجودوي، دا مرزونه چې اوس موجود دي د علمونو ترمنځ دا د نه منلو دي. دی وایي د روانشناسۍ او د انسان پیژندنې د ټولنپوهنې ترمنځ داسې جالبه د همغږۍ او تکامل انرژي او ظرفیت موجود دی چې که دغه ډول ویشي چې اوس موجود دي دا ویشي نه وی، دا علم به یو ځای شوی وی، بشر ته به ډېر خدمت کړی و، ډېر به په درد لګېدلی و. اوس چې مونږ کله بیل کړي دي یو وخت کې په تخصصي ډول سره یو څوک په یوې حوزه کې وړاندې تللی دی، متخصص دی یا برخه دی، په نورو برخو کې کاملا بېسواده دی، ژوند ته هېڅ نشي کوی، بیا ژوند ته بیا هېڅ نشي کولی. مونږ پیاوړي انسانان نه لرو. مونږ فقط یو څو انسانان لرو چې فقط د تسلط ادعا لري په یو پوهه باندې، او دا ټوله کې ټولو ته په درد نه لګېږي. ځینو ته یوازې کېدای شي همدو ته په درد ولګېږي. او دا ډول ویشه نامناسب پیوند دی چې هیڅ خپل منځ کې مناسب پیوندونه د رشتو نه دي پام کې نیول شوي. دا بله نیوکه ده. اما واقعیت څه شی دی؟ تر اوسه پورې واقعیت تاسو مثلا موږ په امیل دورکهایم لیکچرونو کې کاملا په دې بحث وکړ چې واقعیت څه دی له ټولنیزو علومو د حوزې نه د دغه اړخه. اما په فزیک کې همداسې، په طبیعي علومو کې، په نورو علومو کې، په مذهبي حوزه کې، په دغه علومو کې، په دې ټولو کې بحث دا دی چې د واقعیت په رابطه یو ځانګړی تعریف لري. دوی یو خاص څیز ته واقعیت وایي په خاصو شرایطو کې، او تعریف لري د واقعیت نه چې دغه واقعیت دی. اما دی وایي چې د واقعیت په سر باندې شته ټول معرفت تر اوسه پورې ادعاوې دي او هیڅ ډول تسلط په هکله باندې نشته دی. د معرفتي اړخه دی د هغو کسانو نه دی چې په ذهن پورې ډېر مربوط ګڼي واقعیت. واقعیت هغه څه دی چې تاسو ذهن کې خپل تصویر ترې لرئ او بیانوئ یې. تر اوسه پورې واقعیت هم دا شی دی. هیڅوک ادعا نشي کولی چې ووایي چې ما واقعیت پېژندلی دی، دغسې د باندې دی.
ځکه خو وروسته په نتایجو باندې هم دی نیوکه لري چې موږ دا واقعیتونه فکر کوو چې دا همدغه هماغه واقعیتونه دي لکه موږ چې پېژنو. یو ډول زما اوس په یاد کې نشته، د پخوا مطالعه نه مې ده، فلسفي بحثونو کې یو بحث دی ډېر جالب دی. نیوکه د نورو فلسفي افکارو، وی فیلسوفان نړۍ ته په داسې یو نظر ګوري او خپل بحثونه وړاندې کوي لکه رښتیا چې د دوی نظر سره نړۍ موافقه او برابره وي. یعنی د خبرې معنا دا ده چې لکه رښتیا چې دوی پوهېدلي وي چې نړۍ موږ مثلا اتوم نوم ورته کېښود دا اتوم دی، مثلا موږ مثلا مایع ته مثلا مایع نوم کېښود دا مایع ده، مثلا دته م ستوري نوم کېښود دا ستوری دی، مثلا هستي مو دغه ډول نیولې ده رااخیستې ده. ډېری فیلسوفان دلته اشتباه کوي، فکر کوي چې خپله کله خپل تحلیل چې کله وړاندې کوي هغه قراردادونه چې ټولې لړزان قراردادونه دي او بنسټیز نه دي، ټولې کولی سي شک لاندې راشي، ټولې وپاشل سي. هغه قراردادونه دومره کلک نیسي او مهمې ګڼي او سمې ګڼي او درستې ګڼي، د هغو قراردادونو غلطي هېڅ پام کې نه نیسي او خپله بیا ادعا کوي زما خبره سمه ده. کله چې هغه قراردادونه له بنیاده غلط دي، ستا خبره کله څنګه کېدلی شي سمه واوسي. دا د یو معرفت شناسۍ یو شکاک بحث دی د فلسفې. دلته هم دی همدغه مورد ته نږدې کېږي. د واقعیتونو تر اوسه پورې یوازې بیان موجود دی، یوازې په ژبه کې اراده او انعکاس موجود دی، یوازې زموږ ذهني تصویر د واقعیت نه واقعیت ګڼل شوی دی. دا اساساً کیدای شي واقعیت نه وي. یعنی همیشه زموږ وظیفه دا ده چې د واقعیت د پېژندلو په جریان کې شکاک واوسو، شک ولرو چې کوم ډول واقعیت چې یو مکتب، یو نظریه، یو متفکر وړاندې کوي، یو بحث وړاندې کوي، هغه واقعیت کیدای شي هغه ډول چې هغه پېژني نه وي. دا موږ سره مرسته کوي د پېژندنې په جریان کې. دی وایي هغه واقعیتونه چې موږ اوس منلي دي بیخي په ژوند کې، د دغو واقعیتونو ډېرې برخې نه دي پېژندل شوي تر اوسه پورې. هماغه چې منلي دي حتی موږ هغې کې هم شک موجود دی چې کیدای شي هغه واقعیت نه وي چې موږ یې پېژنو. هماغه چې موږ قرارداد کړي دي منلي هم دي، د همدغو په حاشیو اړخونو کې خپل دومره مواد نور لري، دومره موارد نور لري چې پېژندل شوي نه دي، دا اساساً پاتې دي. یعنی همدغه مشهور او منل شوي واقعیتونه هم زموږ لا مشکوک واقعیتونه دي، بنسټیزه او اساسي پېژندنه یې په رابطه نشته ده. اوس د علم اصلي وظیفه څه شی ده؟ همدا موارد م چې وویل. د علم اصلي وظیفه دا ده چې د واقعیتونو په پېژندنه کې تر ممکن بریده پورې ابهام لري کړي، وضاحت منځته راوړي، او که نه وظیفه یې دا ده چې تقلیل کړي، د موارد را کمې کړي تر څو چې اعتراف وکړي چې موږ پېژندلی دی، ساده یې کړي. د علم وظیفه اوس سادهګري ده اصلا که ابهام لري کول دي د علم د پدیدو. دی همدغه ځای کې وایي شته علم خپل نواقص لري او شته پاراډایم نواقص لري، حاکم پاراډایم خپل نواقص لري. ټول پاراډایم باندې نیوکه ده. دغه ټول لیدلوری چې دغه ټولې مشترکې نظریې او مکتبونه په برخه کې خبرې کوي، په حوزه کې خبرې کوي، مشترکې او مشابه خبرې لري، هم دوی اشتباه لري. اشتباه یې د پېژندنې په برخه کې همدغه مورد دی. اوس د ده له نظره د علم وظیفه دا ده چې ابهام زموږ په ژوند کې لري کړي تر ممکن حده د واقعیتونو په ارتباط کې، او تر ممکن حده پورې وضاحت د نړۍ په رابطه منځته راوړي. دا د علم وظیفه ده. د ټولو علومو وظیفه دا ده، یوازې د یو علم وظیفه دا نه ده، د ټولو علومو متحده وظیفه هم دا ده چې دوی یو لاس شي او داسې یو نتیجه راوړي. ښه، اوس د دې دغه وضعیت په جریان کې ډېرو پوهانو د خپل د ناتوانۍ له وجې او بېوسۍ له وجې واقعیت د دې په ځای چې په خاص سطحه کې چې موجود دی عمل ته ورشوي پېژني راښکته کړی دی خپلې سطحې ته، او بیا یې ویلي چې واقعیت دې ته وایي. دی همدغه ځای سره مخالف دی. دا واقعیتونه ډېر خپل موقعیت کې نه دي واقع چې موږ نن پېژنو، دا د خپل ځای نه راښکته شوي دي. یعنې څه معنا؟ یعنې ساده شوي دي، ساده شوي دي. زه کله کله متوجه کېدم په دې بهیر کې د ځینو هغو تفسیرونو د علم په رابطه چې موجود دي، د هغو ایډیولوژیو او د هغو افکارو چې حتی په دین کې موجود دي چې هغه تقلیل او تنزیل لري، ښکته کېدل او کمیدل لري، او داسې فرضیه تر شا پرته ده چې دا علم تاسو د سختۍ نه، یعنې اوله خو یې سخت ګڼي یا پیچلی ګڼي، د هغې نه تاسو اسانه کوي تر څو د پوهېدو وړ وګرځي. اصلا خپله قرآن د همدې خبرې کوي، ټول کېدای شي ډېر ادیان د دې خبرې کوي. اصلا تنزیل، د تنزیل کلمه یعنې ښکته کېدل، اصلا ښکته راوړل یا لږ تر لږه انسان ډېر ضعیف ګڼل دیني هغه دی روایت دی. انسان ډېر ضعیف ګڼي، د دې ضعیف موجود د پوهېدو برابر کول. اوس خو معلومدار خبره ده چې واقعیت تحریف دی، هغه څه چې باید وایي هغسې نه دی د ده بحثونو په رڼا کې. دا
ښاغلی ادګار مورن دی، د فرانسې مشهور اوسنی ژوندی فیلسوف چې سږ کال فکر کوم 89 کال د ژوند دی او یوه پیړۍ ژوند به کوي. څومره کېږي؟ 98 کاله. 98 کاله. دی د معرفت د نوې نظریې وړاندې کوونکی دی او د پیچلتیا د پاراډایم مطرح کوونکی کرکټر دی. د سیاست، ایډیولوژۍ او علم ترمنځ یو مثلث لري او دا مثلث تقریبا د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې هم په سیاست کې، هم په سیاسي مقطعي فعالیتونو کې، هم په علمي فعالیتونو کې، هم په نړیوالو ادارو کې کارول کیږي. یونسکو یې مثلا کاروي. یو جالب مورد زما لپاره دا و چې کله مطالعه کوله چې د امریکا انتخابات په تېره دوره کې طرحه سوي وو، د کمپاین برنامې طرحه سوي رسما د دولت لخوا نه چې کوم وړاندې سوی شکل درلود هغه د ادګار مورن د نظریې په اساس باندې و چې دا د پیچلتیا پاراډایم دی. صحیح ده. اوس به ادامه کې ووایو. صحیح ده که نه؟ دی اوس وایي چې زما مطالعه او زما زده کړه لکه دغه متعارف معنا باندې د تخصص پورې نه راګرځي. زه د یوې برخې مطالعه نه کوم، یوه پدیده زه 100 برخو نه مطالعه کوم. دغه ده. که دا ډول تخصص تاسو وایي صحیح ده نو صحیح ده. دې ته مونږ همغه عادت شوي یو تخصص وایو. تخصص په خپل معنا کې خپل مشکل لري. تخصص یعنې خاص کول که نه، همغه تقلیل دی که نه، بېرته ساده کول دي د مطالبو. هېڅ کله د لپاره تخصص کلمه نه ده کارول شوې. مسلکي کول یا تخصصي کول د مواردو یعنی محدودول د مواردو. یعنی دې کې د بنیاده که زما ذهن ته راشي یو کتاب و چې ما مطالعه کړی و په دې جالب بحث درلود. انسانان چې کله زده کړه کوي د پدیدو د نړۍ د هستۍ د ټولنې د دې زده کړې په جریان کې سیاسي روش لري، سیاسي موضوع لري. هغه نظریاتو پورې مربوط کېږي سیاست ډېر عام ګڼي او ډېر اساسي او بنیادي ګڼي. هغوی وایي زده کړه اصلا داسې یو محور لري، داسې یو فرم لري چې تاسو ته سلطه درکوي په یو شي باندې. د دې معنا دا کېږي چې موږ هر شی چې کله زده کوو کوشش کوو چې احاطه پې باندې پیدا کړو، محدود یې کړو، هماغه ځای پورې چې د جغرافیه ده زموږ برلاسي پې باندې وي. موږ چې یو څه باندې برلاس شو وایو زده م کړه. متوجه یې؟ موږ چې یو څه باندې برلاس شو بیا وایو موږ زده کړ دا شی. یعنی اصلا زموږ توقع د علم نه دا ده چې موږ قدرتمند کړي، ډېر بنیادي او سایکولوژیک. موږ یو ډېر لوی مکتب لرو که نه جوړښت والا ساختارګرایي. صحیح ده. هغه همدغه دي، په همدې باور لري چې قالبونه جوړېږي، په قالبونو کې دننه یاستو موږ، زموږ ذهنونه همداسې دي. اوس دې ټولنه موږ ته دا قالبونه جوړ کړي دي په ذهن کې. صحیح ده. زموږ ذهن دغسې جوړ کړی دی. په همدې ډول موږ حتی نشو کولی وایو، یعنې ډېرې خبرې شته چې موږ حتی اورېدلی نشو تر دې چې ومنو. دا خو ډېره فاصله لري. اما دا مثلا د اروپا که اجازه راکړئ زه به دا بحث تکمیل کړم. د اروپا په فضا کې چې علم متکثر دی او لا تر دې ځي ډېر ډولونه پیدا کړي دي، ډېر رښتې پیدا کړي دي. لکه اوس موږ فقط څو پیژنو ډېر مشخص موارد. هغسې یو ځای کې ټولنه د ده له نظره د شته علومو په رڼا کې بحران ته تللې ده. انسان د انسان ژوند د دې شته علم نه هغه رقم چې باید ګټه واخلي نشي اخیستی. کړکېچ دی دا. دی وایي شته پوهانو د خپلې ناوسۍ په وجې نه پوهېدل تخصص یې منځته راوړی دی. تخصص څه معنا لري؟ تخصص معنا دا لري چې تاسو په خپله بې عدالتۍ باندې ټاپه ووهئ چې صحیح ده. یعنې یو تعداد کسان یې کولی شي باید وړاندې لاړ شي، زمینه ورته مساعده کړي، یو تعداد ډېر یې نشي کولی باید مخه یې ونیول شي. څه معنا لري؟ ولې ټول اړتیا نه لري چې په طب باندې پوه شي؟ فکر کوئ زه تاسو سره په دې ټولنه کې استدلال وکړم. ټول اړتیا لري چې خپل صحت باندې پوه شي. د دې معنا دا نه ده تاسو ته معقوله ده، غیر معقوله ده، ډېره بنیادي ډول سره غیر معقوله ده چې ووایئ چې نه بل د ډاکټر وي زه دې ورشم ورته. همدغسې په نورو رشتو کې تاسو کار لرئ. زموږ ژوند په وروسته کې وایم زموږ ژوند د ټولو نه ملاتړ اخلي، یوې برخه نه اخلي. اما موږ فقط یو اړخیز کړی دی. همدې لپاره مثلا تاسو مارکسیستي ایډیولوژۍ ته راشئ په دې خاطر چې یو تعداد تاجران سوي دي، شتمن سوي دي او دوی خپله ایډیولوژي تعقیبوي. په همدې خاطر مثلا یو تعداد نور ډاکټران شوي دي، د سرمایهدارو خدمت بل ډول دی، د غریبو خدمت بل ډول دی. دا تخصص په نتیجه کې منځته نه دي راغلي. څنګه منځته راغلي؟ خدمت ولې فرق کوي؟ همدغه دی که نه تخصص په نتیجه کې منځته راغلي. دا به زه تکمیل کوم، په وروسته کې وخت لرو د بحث لپاره. صحیح ده؟ ښه. علم نن د یوې قطعي شوې یعنې قطعي زیرمه لري او دا صحیح نه ده. علم یوه قطعي شوې
بڼه ده د تفکر چې وړاندې شوې ده قطعي ده او دا همدغه ځای د نه منل دی که دا قطعي نه وای تخصص منځ ته نه راته یعنی هغه نسبیت چې باید په محتوایي او تفسیري معنا دلته موجود وي هغه نسبیت نه دی منل شوی یا پام کې نه دی یا ترې غورځول سوی یا قطعیت باندې باور موجود دی د علم په کوم ځای باندې قطعي باور موجود دی په کوم ځای باندې دی وروسته کې وایي چې مثلا تاسو مقدمې جوړوئ اول مورد دلته کېږدئ دوم مورد دلته کېږدئ دریم دلته کېږدئ او پیشبیني مو دا ده چې څلورم کې دغه نتیجه ورکوي دا دی دلته وایي زه زر پوښتنې لرم زر ډوله پوښتنې دلته لرم څنګه دا مقدمات همغه نتیجه ورکوي یو ولې د مقدمات له هغې زیاته نتیجه باید ورنکړي ولې کمه باید ورنکړي ولې بله نتیجه باید ورنکړي حتما دا مقدمات چې تاسو څېړلي دي او جوړ کړي دي یو ځای کې تاسو په قطعي باور لرئ چې دا قطعا دغه شی ده دا بلې قطعا دغه مورد دی دا بلې قطعا دغه دی قطعا دا نتیجه ورکوي نو او په همدې بڼې سره د نه منل دی په همدې ډول سره د نه منل دی استدلال ورته موجود دی دی وایي پوزیټیویزم د یو شته پاراډایم په صفت نور نشي کولی پوښتنو ته ځواب ووایي زموږ او دا علم ساده کړی دی راښکته کړی دی تقلیل کړی دی فقط او فقط فزیک دنیا ته طبیعي دنیا ته نه تنها د نړۍ فورمولونه دومره دي نه تنها د نړۍ شته معرفت دلته گنجایش لري او ځایږي او نه تنها یوازې دوی کولی شي په درد ولګېږي مطرح کوي د پیچلتیا پاراډایم پیچلتیا پاراډایم د پیچلتیا پاراډایم د آشوب د نظریې سره منځته راغلی دی د هغې په دوام کې منځته راغلی دی آشوب نظریه هم په اصل بنسټ په ریاضیاتو کې دی وروسته په سیاست کې هم کارول شوی ده د یو خاص ډول نظم لټول په بې نظمۍ کې دا د همغه په ادامه کې منځته راغلی دی د علم مخکینی بل خاصیت چې دلته اشاره وکړم ورته ښه ده دا دی چې موږ یو خاص ډول نظم پکې قرارداد ډول سره منلی دی په دې معنا چې بېلابېل عناصر د یو بل سره اړیکه لري او دغه ډول منظمه اړیکه چې زموږ ذهن پرې حاکم دی او موږ منلی دی موږ ته تجربه سوی دی دغه ډول اړیکې لري ځکه خو نتیجه فلانی شي کېږي چې موږ د مخکې نه پیشبیني کولی سو که دا ممکن نه وي په همدغه بڼه سره نه وي نو ولې موږ د دومره مقدمات جوړوو د یو خاصې نتیجې لپاره دی وایي چې همدغه نظم په خپله سوال لاندې دی همدغه نظم چې تاسو یې منئ چې دغه نظم موجود دی دغه نظم په خپله سوال لاندې دی دا نظم د نورو نظمونو مجموعه ده حال دا چې علم د نظم او بې نظمۍ په ډیالوګ کې منځته راځي د نظم او بې نظمۍ په ارتباط کې منځته راځي تاسو لکه داسې فکر وکړئ لکه تسخیر چې کوئ داسې فکر وکړئ لکه د یو خاص مرز داسې ورسېږئ د هغه مرز داسې ورسېږئ تاسو دې خوا فتحه شوې برخه ده هغه خوا ته نافتحه شوې برخه ده که نه د دغه دواړو په څنګ کې ده چې پوهه منځته راځي که دواړه خوا ستاسو په لاس کې وي تاسو د شي ادعا کوئ چې پوهه منځته راغلی یا مثلا شته نظم د دې ځای دې خوا فرق کوي باریکه مسله ده ښه د ده دغه پاراډایم ځینې خاصیتونه لري چې په شته علم کې او په د شته پاراډایمونو کې په دغه معنا سره نشته یو خاصیت دا ده چې په دې کې دننه داسې ظرفیت موجود دی چې په خپله ځان رغوي خپله خپل ځان بیرته تولیدوي خپله خپل ځان روزي منځ ته راوړي زیږوي زړوي په مخ یې وړي دا لکه سیستمونه نظریه کې چې دی په خپل ځان کې د بقا او د دوام توان او وسه موجوده ده دا یو دوم دا پاراډایم د بدلون نه ډارېږي بلکې ګټه او پوهېدنه په بدلون کې ګوري شته وضعیت کې نه ګوري په تغییر کې ګوري اصلا په تغییر کې هره شیبه همغه خط او همغه مرز همغه ځای چې په بدلېدو ده او اخوا موږ ته معلومه نه ده او هماخوا ته ورروانیستو همغه ځای باندې پوهېدل ممکن دي دغه ډول تغییر منل په معرفت کې اساس دی نه دا چې هغه برخه چې تاسو ته معلومه ده او سیطرې لاندې ده په دې باندې تمرکز وکړئ او د تغییر نه باندې وډار شو بل غیر قطعي ده دا ډول پوهېدنه غیر قطعي ده د ټولو لپاره په یو خاصه اندازه ده د ټولو لپاره تر ممکن حده پورې ده کیدی شي د دې هغه پرونه کیدی شي یو متخصص د خپل برخې مطالعه وکړي باندې پوه نه سي هغه څه زموږ عقلونه نشي منلی متوجه یاست زموږ عقلونه په دې ټولنه کې زموږ شعور په داسې بڼه منځته راځي چې مثلا په یو مورد کې موږ غواړو خبرې وکړو مثلا دغه فقه مورد دی یو سیاست زموږ یو مورد دی اقتصاد زموږ یو مورد دی موږ خپله چې په باندې نه پوهېږو بیا وایو دی خو متخصص دی نو د ده خبره خو نه غلطېږي دی وایي زما مثلا هم دغه ځای کې ده چې کیدلی شي یو پروفیسور د یوې برخې خپلې برخې کې مطالعه وکړي په باندې پوه نه شي پوهه نسبي ده په دې معنا د خپلې برخې د شته مقالو مطالعه وکړي په باندې پوه نه سي یا پوهه نسبتا تر یو بل چا چې نه دی مطالعه کړی د دې برخې متخصص نه دی کمه وي لږ برداشت وکړي
دغه مرزونه په دې شته ډول سره د منلو نه دي. بل مورد له سادګۍ ور اخوا اوښتنه ده. اصلا موږ باید پیچلتیا ته ورشو که غواړو زده کړه وکړو پیچلیو سیستمونو ته ورننوځو، شبکو کې واقع سو، تعامل جوړ کړو. متوجه کېږئ د شته وضعیت نه چې د سادګۍ وضعیت دی د ده له نظره غیر پیچلی پاراډایم دی، د دې نه ور اخوا ته باید واوړو که وغواړو زده کړه وکړو. دا ګام اخیستل باید موږ ته ممکن وي. دا هغه وخت ممکن کېږي، وروسته کې وایم هغه وخت ممکن کېږي چې ټول جزئیات شته. یو مورد دا دی چې بېنظمي هم په رسمیت وپېژنو. اول بېنظمي هم هغه ځایونه چې موږ نه دي پېژندلي تر اوسه د هغو شتون هم په رسمیت وپېژنو او د دغه نظم چې شته دی موږ په لاس کې او د هغو بېنظمۍ ترمنځ د تکامل رابطه جوړه شي چې یو بل تکمیل کړي. اصلا دا دی متضاد رابطه نشته. ادامه کې وایم. ډېر لوی عیب د ټولو شته علومو دا دی چې میکانیکي منطق لري. میکانیکي منطق لري، په دې بنیاد باندې جوړ دي. یو بل سره اړیکه میکانیکي ده. یو او دوم دا ده چې د جزء او کل خپل منځي رابطه چې ده مشکل لري. موږ تر اوسه پورې کل د اجزاو مجموعې ته وایو. کله چې ټول اجزا جمع سوي دي موږ وایو دا یو کل دی. هلته چې دی وایي کیدلی شي یو کل د خپل د ټولو اجزاو د مجموعې هم زیات وي هم کم. موږ دغه کل چې پېژنو نن دا غلط دی. شناخت زموږ د کل نه غلط دی. د اجزاو مسله کاملا په معرفت کې غلطه مطرح شوې ده. موږ فکر کوو چې دغه موارد د اجزاو په صفت کې موجود وي، پوهه منځته راځي، یا یو کل چې موږ تعریفوو دا منځته راځي. حال دا چې دغه کل چې تاسو معرفي کوئ کیدای شي په دغه ډول تاسو معرفي کوئ د همغه اجزاو په مجموعه کې همدغه ډول وي، کیدای شي داسې نه وي، د دې ورهاخوا وي یا ښکته وي. زموږ د شته علم اشتباه هم دې ځای کې ده چې یوه حلقه کلکه کړې ده وایي چې همدغه ده. دا همغه نتیجه ده چې موږ غواړو. احساسوئ چې تفاوت لري. کلی معرفت مهم دی. کلی معرفت، جزئی معرفت نه دی مهم. هغه چې په پوزیټیویزم کې ویل کېده. پوزیټیویزم کې منطق داسې و چې تاسو د جزئیاتو په پوهېدو سره کولی شئ د ټولو جزئیاتو په پوهېدو سره حکم وکړئ چې کل څه شی دی او څرنګه دی. دی وایي ستاسو دریځ باید د اشیاو د پېژندلو لپاره په اوسنۍ نړۍ کې د 20 پیړۍ کې د کل نه پېژندل وي. کلي صفتونه د اشیاو وپېژنئ تر څو علم ترلاسه کړئ، پوهېدنه ممکنه شي. اوس یې وایم څرنګه. درې بنسټیزې او زمینه‌یي نظریې شته دي. یوه نظریه د اطلاعاتو ده. د اطلاعاتو نظریه د ډېر پخوا نه ډېره مشهوره نظریه ده او له خپل ځانه سره لسګونه زه فکر کوم نورې نظریې لري. دا په دې باور لري، یعنې څو لیدلوري هلته شته ده چې یو دا دی چې اطلاعات راټولیږي او ذخیره کیږي. هر څومره چې په نړۍ کې اطلاعات ډېر شي جهل کمیږي. صحیح دی که نه؟ هر څومره چې پوهه ډېرېږي په نړۍ کې د اشیاو په رابطه، ناپوهي د اشیاو په رابطه نوره له منځه ځي. دا د اطلاعاتو د نظریې صفتونه او خاصیتونه دي، تعریفونه دي. بیا مثلا داسې ځینې یو ګرایش پکې دا دی چې اطلاعات همیشه ذخیرې وړ دي، زیرمه کېږي. هر څومره تاسو پوهېږئ ذخیره کوئ. بعضې نورې بیا د دې مخالف دي، اطلاعات ذخیره کېږي نه، راځي او مصرفېږي، پایي نه اطلاعات. دا د اطلاعاتو په نظریه کې ده. بل مورد دی، همیشه اطلاعات چې کله راټولیږي د یو مورد په هکله باندې د اطلاعاتو راټولېدنه موږ ته دا امکان راکوي چې د نوي مورد په رابطه باندې تصمیم ونیسو. د یو مورد په رابطه باندې شته اطلاعات چې موږ ترلاسه کوو، دا امکان راته راکوي چې د بل مورد په رابطه تصمیم ونیسو څه وکړو. د بل مورد په رابطه هم اطلاعات راټولوو، همداسې د بل مورد په رابطه. تقریبا د اطلاعاتو نظریه په همدې محور ده، دغه ډول په مخ روانه ده. د دې نه هم په دغه پاراډایم کې استفاده شوې ده. سایبرنیټیک نظریه، دا د ماشین او د انسان رابطې په هکله باندې دا نظریه مطرح شوې ده. که زه اشتباه ونه کړم وارنر دی، څوک دی؟ نوربرت وایر که وارنر، نه پوهېږم، هغه مطرح کړې ده. په دې کې څو خاصیتونه دي چې دا د پیچلتیا پاراډایم ته راغلي دي. اول خاصیت دا دی چې خپل منځي حرکت او تحرک لري، د خپل د بیا پیدا کېدو لپاره، د خپل لکه مخکې چې ویلې ځان ژغورنه، ځان رغونه، په خپله د خپل منځ نه راوځي، زیږي په خپله، په خپل ځان کې خپل هستي لري، دوام یې په خپله ده پورې مربوط دی، د منځ نه راوځي، د باندې نه راځي ایجاد سي یا منځ ته راشي. یو دا خاصیت ده پکې. بل د ټکنالوژۍ د انسان رابطه ده پکې
چې ماشین په انسان حکومت کوي، انسان په ماشین، په دې رابطه کې اصلا جوړ شوی دی دا چې ماشین انسان ته څه ورکوي، انسان ماشین ته څه ورکوي. هغه اطلاعات چې نن د مخکې نه انسانانو ماشین ته ورکړي دي، ماشین یې وروسته کې بیرته انسانانو ته ورکوي. کیدلی شي دا بدل شوي وي، کیدلی شي هماغه وي، بل ډول وي. او بالاخره انسانان متاثر دي د خپل د جوړ شوي شي نه، خپله ماشین جوړ کړی دی، متاثر دي دغه ډول اطلاعاتو نه دي. بل تر ټولو ډېر مهم مورد دی علت او معلول. زمونږ په مخکینی روایت کې داسې راغلي دي چې علتونه معلول منځته راوړي. همیشه معلول د علت زېږنده ده. دا په شته مشهور منطق کې زمونږ شته ده چې عرفي ملاتړ هم لري، دیني ملاتړ هم لري، تاریخي ملاتړ هم لري. دا منطق ټولو منلی دی چې همیشه معلول د علت نه زېږل کېږي، منځته راځي. دی وایي برعکس کیدلی شي علت معلول منځته راوړي او معلول هم علت منځته راوړي. بیرته د علت او معلول ترمنځ داسې رابطه ده چې یو بل منځته راوړي. زه د ګل پاچا الفت هغه خبرې ته ورسېږم چې وایي چې په ونه کې زړی ده، په زړي کې ونه ده. زه نه پوهېږم چې دلته څومره نږدې کېږي، کیدلی شي دا ډول منطق ورسره وي. علت کې معلول دی، معلول کې علت دی. هر علت د څو معلولونو لامل ګرځېدلی دی، همدغه معلولونه چې موږ اوس پېژنو چې د دې علت نه منځته راغلي دي، بیرته علت منځته راوړي. بناً موږ په دې نړۍ کې نه د علت نه خلاصېږو نه د معلول نه، او یو بل همیشه منځته راوړي. دا بل مورد دی. دا په ادامه کې د پیچلتیا پاراډایم وایي همدې لپاره افراد علم ترلاسه کوي، علم منځته راوړي. علم منځته راوړي لکه څنګه چې مصرفوي بیرته یې تولیدوي. همداسې وروسته کې د سیستمونو نظریه، دا نظریه د اجزاو د کل او د جز ترمنځ د رابطې په هکله لکه مخکې مې څه وویلې. دا عین قصه کوي لکه څنګه چې کل د اجزاو مجموعه ده، هر جز هم بیا په خپل ځای کې یو کل دی، هر کل بیرته په خپل ځای کې یو جز دی. موږ د دغسې یو سیستم سره مخ یو. دا لکه ډېر روښانه وه په دې ټولنه کې د موارد شته. کولی شي یو کل د خپل د اجزاو د ټولې مجموعې نه زیات مساوي شي یا کم مساوي شي. دا دغه درې وړه نظریې په بنسټیز ډول سره ګډې شوي دي، پیچلتیا پاراډایم منځته راغلی دی. زه د زده کړې یو فوق العاده مثال هم ورته لرم. مثلا موږ اوس یو څو اصل لرو، 3 اصله دي. دا 3 وړه اصله ډېر جالب او اساسي دي. دغه نظریو ته په کتو سره، د مخکینیو 3 نظریو ته په کتو سره د پیچلتیا پاراډایم کې دا 3 اصله دي. یو د تړون اصل دی. دی وایي چې د اشیاو ترمنځ متضاده رابطه یا متناقضه رابطه چې موجوده ده، موږ باید دې فکر ته ورسیږو او په دې رابطه کې تکامل وګورو. اصلا د متضاد رابطې روایت شوی دی. اصلا کیدلی شي پدیدې لکه څومره چې خپل منځ کې متضاد دي، مکمل هم وي، یو بل تکمیل هم کی. بناء دغه ډول یو تړون موجود دی حتی د متناقضو اشیاو ترمنځ. دا ډول یو تړون موجود دی او دا تړون اصل دی، تعامل اصل دی، د ټولو پدیدو اصل دی. برعکس د هغه ډیالکتیک چې تاسو ویل، ډیالکتیک کې تاسو ګورئ چې ا موجود دی، ب مخالف دی. دا دواړه د متضاد اړیکې په نتیجه کې دریم منځته راوړي، خپل له منځه ځي. دلته خپل له منځه نه ځي، دلته خپل هم پاتې کېږي، تکامل منځته راوړي. خپل د متضاد پدیدې پاتې کېږي ځکه په یو بل تړون واقع دي یو بل سره. بل د تکرار اصل لکه مخکې مې چې وویلې، همیشه گردش د علتونو ترمنځ په همده علت معلول ډول دی. هره پدیده یو ځای کې مفعوله ده، بل ځای کې فاعله ده. هره پدیده یو ځای کې په خپله موضوع ده د لوستنې، بل ځای کې مرسته کوي د لوستنې لپاره، د پیژندل کېدو لپاره. هره پدیده کولی شي اغیزناک رول ولوبوي، اغیزمن رول ولوبوي. روښانه کولی شم؟ هره پدیده داسې وضعیت کې واقع ده چې تاسو ترې لکه د مخکینی علمي نتایجو په رڼا کې قطعي بحث به باندې کېږي، فقط او فقط دا نتیجه ده، تاسو نشئ مطرح کولی. یوازې نتیجه نه ده هره پدیده یا هره نتیجه، بلکې طرح هم ده، سوال هم ده. هره نتیجه یوازې نتیجه نه ده، بیرته د سره یو بله پوښتنه هم ده. دقت کوئ؟ هره پوښتنه هم په خپله یوه نتیجه ده. دغه ډول اړیکه ده د اشیاو ترمنځ او دا تکرار دی، همیشه دا تکرار دی. بل دریم اصل هولوګراماتیک اصل دی. په دې اصل کې موږ فکر کوو چې د اشیاو ترمنځ ظاهري تناقض موجود دی. ظاهري تناقض موجود دی.
ډېر بدې ویشې موږ لرو. تاسو دقت کوئ ډېرې بدې ویشې لرو. مثلا دغه ظاهر او باطن تاسو فکر کوئ نړۍ آیا واقعا په ظاهر او باطن ویشل سوې؟ هغه څیزونه چې ښکاري هغه څیزونه چې نه ښکاري. دا ویشه زموږ ذهن زه فکر کوم زموږ ذهن خرابولی شي. دا هغه وخت چې جوړ کړی دی هغه دوره فکر کوم تېره شوې ده نوره. یو وخت کې کېدای شي زموږ ذهن جوړ کړی دی. اوس زموږ ذهن په دغه ډول ویش سره محدود کېږي او ساده کېږي. همدې لپاره موږ ډېر سادګي نو تاسو څه ته وایئ نو موږ په ډېرو ابتدایي مواردو کې ابتدایي نتایجو کې او ډېر د علم اصلي ریښې ته نه یو ورغلي، اصلي مسلې ته نه یو ورغلي، را تقلیل کړي مو دي، اسانه کړي مو دي او فکر کوو چې موږ ډېر پوه شوي یو او پوه سوي یو واقعا. خو دغه ټول هماغه مشکلات دي. دلته جز په کل کې واقع دی، کل په جز کې، او د دېو ترمنځ دغه ظاهري تناقض چې موږ ګورو یوازې په همدغه بڼه سره نه دی چې موږ ګورو. د همدغه تناقض تر شا یو ډېر ځانګړی تعامل موجود دی چې یو بل تکمیلوي. یعنې موږ فقط د پدیدو ترمنځ د تناقض په اساس باندې پرېکړه کړې ده، نتیجه مو اخیستې ده. د دغې برخې ترڅنګ چې تاسو د پدیدو د تناقض په برخه کې نتیجه اخیستې ده، د دې ور اخوا ته د پدیدو ترمنځ تعامل موجود دی او دا تعامل بنا د ټول په تکامل باندې مکمل کړي یو بل. هغې ته باید پام وکړو. ښه همدې لپاره وګړی د یو ټولنې یوه برخه ده، یو جز دی د ټولنې، اما بیرته ټوله ټولنه په وګړي کې شته. بیا دغه ډول سره رابطه جوړه سوې ده. په خپله یو بل کې دننه دي. ظاهري تناقض موږ ته یوازې باید کفایت ونه کړي. اوس موږ دوه ډوله بیلونې لرو. دا علوم سره بیل سوي دي. دوه ډوله بیلونې لرو. یو ډول بیلونې د تناقض په محور دي. نتیجه انفصال ده، بیلیدنه. نتیجه انفصال ده. یعنی بالاخره ډېر بحثونو کې تاسو دقت کوئ چې کله وړاندې ځو د بحثونو په جریان کې یا ډېر نور کسان چې بحث کوي چې کله وړاندې ځي وایي دا سیاسي موضوع ده، دا اقتصادي موضوع ده، دا مثلا وایي منطقي یا فقهي موضوع ده. همدې لپاره فکر کوي چې زما رول هم په دې کې دی چې زه د دې بلې موضوع نه ځان وساتم او خپله موضوع بېله کړم، خپل ځان لپاره خط بېل کړم. دی وایي دا ټول د تناقض په محور باندې مطرح کېدل دي. د علم د تناقض په محور داسې فکر مو کړی دی چې دا د دې سره نه جوړېږي، ځکه خو باید زه فقط د دې برخې متخصص اوسم او خبرې وکړم، بل څوک د بلې برخې باید خبرې وکړي، بحث یې وکړي. دا د دواړو ترمنځ تعامل نشته، تناقض موجود دی. کله چې یو موجود وي بل نشته، بل چې کله موجود وي بل نشته. د یو په تایید سره تاسو بل له منځه وړئ، د بل په تایید سره بل له منځه وړئ. زموږ اوسنی د غرب او د ټول تقریبا علمي د ټولې علمي نړۍ مخکړنه تقریبا علومو ته همدا ډول ډېره ښه ده. موږ په تفکیک باندې ډېر ولاړ یو، بیلونه باندې ډېر ولاړ یو او په تناقض ټینګار کوو. دا خو یو بل سره نه جوړېږي، څنګه یې رابطه ورکوئ؟ همدې په خاطر یو ډول موږ په څېړنه کې یو بحث لرو. موږ په څېړنه کې یو ډېر جالب فعالیت دی چې د نااشنا پدیدو ترمنځ رابطه څېړي او فکر کوي چې مثلا دا ټول د نړۍ هستي یو بل سره رابطه لري یا یې معلومه کړو چې رابطه لري که نه لري. ډېر د پامه غورځېدلي اشیا را اخلي، د مهمو مسایلو سره رابطه ګوري او بیا موږ دا ډېر جالب بحث مطرح کړی دی، ډېره جالبه څېړنه یې کړې ده، ډېره جالبه نتیجه لري. دی وایي اصلا د بنیاده دا غلط ده، ځکه پدیدې متناقضې دي نه، موږ په تناقض باندې ویشلي دي. دا شته علم زموږ تناقض محوره دی، فاصله محوره دی. اصل کې باید واصله محور وای، یعنی متصل کوونکی علم وای، نه بیلونکی. زما په نظر ډېر جالبه نیوکه لري، ډېره دقیقه نیوکه لري. بله موږ بل ډول علم منځته راوړلی شو یا دا پیوندونه د علم ترمنځ ایجادولی شو چې دا ټول د تکامل په محور وي، نه د تناقض. هر یوې نامکمله ده، د بلې سره چې متناقض هم ده نږدې کېدو کې تکمیلیږي. ولې داسې نه مطرح کوو چې داسې مطرح کوو چې کله یو موجود وي بل نه منل کېږي. موږ د ناقصو اشیاو سره ژوند کوو. حال دا چې دا ناقص اشیا که د تضاد او د تناقض بحث ترې پورته کوي، تکامل ورته ورکوي، بلې پدیدې سره تکمیلیږي، بلې پدیدې سره تکمیلیږي. زموږ ژوند لپاره موږ د ناقص جهان سره ژوند کوو ځکه چې د تناقض په محور موږ ته معرفي شوی دی. موږ د کامل او د مکمل کېدو نړۍ سره ژوند نه کوو. مشکل یې همدا دی چې د دې په ځای چې د تعامل او د نږدې کېدو په محور باندې جوړ وي، د تفاوت او د تناقض او د تیښتې په محور جوړ دي. اشیا یو د بل نه تیښته کوي، په دې محور باندې جوړ دي. زه د
ادګار مورن د نظریې په توضیح کې یم. د ده نظریه په بېلابېلو برخو کې کارول شوې ده. د همدغه تخصصي نړۍ په تخصصي برخو کې کارول شوې ده او استفاده ترې شوې ده. اما یو ډېر ښه مثال د دې نظریې د پوهېدو دپاره د زده کړې مثال دی چې په دې باندې حتی د پخپله یو کتاب هم لیکلی دی چې د زده کړې جریان پیل او نتیجه د نورو پاراډایمونو سره څنګه ده، د نورو مکتبونو او نظریو سره څنګه ده، څنګه تحلیل کیږي، د ده په نظریه کې څرنګه ده. مثلا د یو مثال دا دی چې د نورو په نظریه کې زده کړه د علم انتقال دی د یو کس نه بل ته. مثلا یو بحث دا دی دغه اوس چې دا بحث جریان لري، ځینې شیان چې ستاسو په ذهن کې نسته زما د خولې وځي او ستاسو ذهن ته ورلیږدول کیږي. مونږ دې ته وایو زده کړه. مثلا دا یو بحث دی، یو نظریه ده، یو لیدلوری دی. دی وایي زده کړه اصلا لیږد نه دی، زده کړه جوړېدنه ده، نوې شکل اخیستل دي، نوې جوړېدنه ده. هر یو کس چې د اطلاعاتو او سیستم او شبکې سره په اړیکه کې نوی کیږي هغه زده کړه کړې ده. زده کړه په دغه بڼې سره ښکاري. اوس ادامه کې توضیح کوو. تر ټولو ډېر ښکلی او ښه مثال د زده کړې دی او زده کړه په څو نقشو کې او طرحو کې چارټونو کې توضیح کوو. ښکاري یو خطي مسیر دی د زده کړې لپاره، فقط یو مسیر دی مخکې فرض شوی دی. ډېرو کسانو همداسې فکر کړی دی چې ټول به په هماغه روش راځي، هماغه څه به زده کوي لکه نور چې زده کړی دی. اما دی د دې خطي روش سخت مخالف دی. زده کړه په دغه مستقیم مسیر کې نه ممکن کېږي. خطي روش نه لري زده کړه، یو مسیر نه دی د زده کړې. زده کړه لکه څراغونو غوندې لګېدل دي د شپې چې اسمان تاسو ګورئ ستوري لګېدل دي. فکر وکړئ د ذهن تصویر داسې دی. زده کړه یعنې روښانه کېدل په بېلابېلو برخو کې بېلابېل ډول سره په ټوله حوزه کې، په ټولو کې، یوازې په یو برخه کې نه. وروسته کې بل تصویر کې ښکاروو، بل سیستم ورسره ګډ دی. د زده کړې لپاره سیستمونه مرسته کوي. زده کړه په سیستمونو کې دننه ده، په نظامونو کې، په مجموعو کې، جوړ شوو مجموعو کې ده زده کړه. ولې یوازې په یو کې نه، د دوی په شبکو کې ده، د دوی په تړونونو کې ده. دلته ډېر جالب دی دا د ده ادبیات داسې دي، د مورن ادبیات داسې دي چې دی کولی شي ووایي چې مثلا یو سیستم فکر کوي، سیستمونو کې زده کړه پاتې کېږي، انتقالېږي، اخیستل کېږي. یعنې یو سیستم هم زده کړه کوي، مکتب هم زده کړه کوي، اشیا هم زده کړه کوي، لکه څنګه چې انسانان زده کړه کوي. همدغه چې د پراختیا امکان پکې موجود دی، همدغه د زده کړې اغېز دی په اشیاو کې. همدې لپاره یو مکتب باید مطلق نه وي او څوک مطلق نه کي. څوک چې ورځي هغه مطلقې نړۍ سره معرفي نه کي. صحیح دی؟ دا باید نسبي کړي له ځانه سره. مکتب هم باید همیشه زده کړه وکړي تر څو زده کړه انتقال کړي، تر څو زده کړه ایجاد کړي، تر څو د زده کړې په واسطه باندې وګړي نوي جوړ کړي، ذهنونه او وجودونه هستي نوي جوړه کړي. داسې یو مورد دی. دې تصویر ته په کتو سره تاسو دقت کوئ. اشیا، سمبولونه، نظامونه، سیستمونه، سلولونه د ډېرو وړو نه تر ډېرو لوی پورې ټول د زده کړې په جریان او په ایجاد کې مرسته کوي. په دې ټوله کې د زده کړې ماده یا محتوا یا امکان موجود دی. په دې ټولو کې دې جدول ته دقت وکړئ، دا ډېر مهم دی. په دې کې کاملا د څو نظریو او د څو پاراډایمونو د بحثونو تحلیلونو او د پیچلتیا د پاراډایم تفاوت تاسو ګورئ. آخري مورد د پیچلتیا پاراډایم نظریه ده. دا نورې درې نورې نظریې دي چې ډېرې مشهورې دي. موږ په دې سره ډېر کار کوو، همیشه لګیا یاستو ورسره. تاسو دې پوښتنو ته وګورئ، دقت کوئ، متوجه کیږئ. دلته پوښتنې دي. هرې پوښتنې ته د بېلابېل مکتب ځواب څه دی، د بېلې نظریې ځواب څه دی. مثلا پیلنۍ پوښتنه دا ده چې زده کړه څنګه واقع کیږي. زده کړه څرنګه واقع کیږي. یو رفتارګرایانه مکتب دی، هغه باور په دې لري چې د مشاهدې وړ چلندونو کې زده کړه کیږي. موږ چې ماشومان ته وایو دوی باید وګوري، د کتلو ستاسو چلند وګوري چې څنګه چلند کوي، هماغسې زده کوي دوی. پام مو دی دې تجربې ته. موږ معمولا د خپل محیط کې همداسې کوو چې نور څرنګه کوي د همغې نه موږ زده کوو چې څرنګه وکړو. موږ زده کړه د مشاهدې له لارې نه چلندونو په جریان کې زده کوو. دا د دې نظریې ځواب دی. د بلې نظریې ځواب معمولا جوړښتونه دي. موږ په کومو جوړښتونو کې چې یاستو، همغه جوړښتونه چې څومره اجازه راته راکوي، کوم ډول اجازه راکوي، همغه زده کېږي راته او جوړېږي راته. هغه په جوړښت بدلېږي. زده کړه په جوړښت بدلېږي، ما ته په قالب بدلېږي، په فرم بدلېږي. زه هغې سره برابر نور چلند کوم. په درېیمه کې ټولنیزه تجربه. هر څومره چې موږ ټولنې سره تجربه اخلو، اوسېږو د نورو سره، په دې کې زده کوو.
زده کړه په دغه جریان کې واقع کیږي. اما وروستی وایي چې د هغو شبکو چې یو بل سره پیوند لري او دا شبکې په خپله د پراختیا په حال کې دي، په دغو کې په دغه پیوند کېدو کې له دو سره زده کړه کیږي. زده کړه په شبکو سیستمونو کې ده، سیستمونو کې ده زده کړه. ژبه یو سیستم دی، ژبه یو سیستم دی، لوست یو سیستم دی. د شته د زده کړې نظامونه او سیستمونه ټول سیستمونه دي، دا ټول لکه شبکې غوندې یو بل سره اړیکه لري. په دغه ټولې مجموعه کې زده کیږي زده کړه، واقع کیږي زده کړه. همداسې بله پوښتنه، کوم عوامل دي چې مثلا تاثیر لري په زده کړه باندې؟ زده کړه کوم عوامل اغېزمنوي؟ په دې کې مثلا تشویق او تنبیه ده. موږ چې وایو که نه ویې وهئ ماشومانو باندې یا غړو باندې یا محصلینو باندې یا ځوانانو باندې فشار راوړئ چې زده کړه وکړي. دا ډېر سطحي ابتدایي پخواني تحلیلونه دي چې شته د علم په حوزه کې د زده کړې په برخه کې. د فشار له لارې زده کړه کیږي، د تشویق له لارې زده کړه کیږي، بدله ورکړئ په مقابل کې تشویق کوي، له دې لارې زده کړه کیږي. دا نور وایي چې نه د ذهني فرضیو له مخې زده کړه کیږي. څومره طرحې چې په ذهن کې لري د هغه هر څومره پراخې او خلاصې طرحې په ذهن کې ولرئ، ډېرې طرحې ولرئ، هغه مشابهتونه لرنه ستاسو زده کړه کیږي. د بل وایي چې ونښلئ یو بل سره، جرباس وکړئ، یو بل سره څومره تاسو ډیالوګ کوئ په دغه کې پوهه ستاسو زیاتېږي. زده کړه په دغه ډول سره د دغه عامل نه یعنې د خبرو اترو د عامل نه متاثر کیږي او ایجادېږي. اما دوی وایي چې نه، د شبکې په ډولونو کې موږ بېلابېل هر څومره چې متنوع شبکې ولرو، زیات نظامونه ولرو د ژوند په حوزه کې په چاپېریال کې خپل زده کړه متاثره کیږي. هر څومره چې عوامل زیات وي، لاملونه زیات وي. موږ تر اوسه پورې د خپلې شته پوهې لپاره څومره لاملونه پېژندلي دي، نهایتا موږ په 4 یا 10 لاملونو باندې کفایت کوو، همدغه بشپړ کیږي. مثلا تاسو د ښوونځي نظام په نظر کې ونیسئ. ښوونځي کې څه شی دی؟ ښوونکی دی، صنف دی، تقسیم اوقات دی، کتاب دی، کتابچه ده، همدغه ټول همغه عناصر دي که نه؟ دا ټول تاسو حساب کې د 10-15 ورا ته نه پېژنئ نور. صحیح دی؟ دی وایي چې مثلا زمان پکې مطرح دی، مکان پکې مطرح دی، تاریخ پکې مطرح دی، فهوا د صنف پکې مطرح ده، د شاګردانو روان پکې مطرح دی، ازادي پکې مطرح ده، د دوی ذهني تخیلات پکې مطرح دي. یعنې دا هر یو شبکه ده، یو نظام دی. د دغو ټولو مجموعه کې زده کړه ممکن کیږي. په بیل ډول سره زده کړه نه ممکن کیږي. د نور نظریاتو ځواب بل دی ورته چې ګورئ. موږ تر اوسه چې بلد یاستو دغه ډول نظریو سره بلد یاستو. د زده کړې د لیږد څنګه ممکن کیږي؟ دا نور وایي مثلا د جذبولو له لارې نه، د ځواب ورکولو له لارې نه. دا یوه نظریه. دویمه نظریه وایي چې د ذهني جوړښتونو په منځ کې کیږي. تاسو که ذهني جوړښتونه یو بل ته لار ولري، زده کړه لیږدول کیږي. دا بل نظریه وایي چې ټولنیز کېدل، د نور سره ارتباط درلودل، د نورو پیښې کول. ټولنیز کېدل خو همداسې دي که نه؟ تاسو د نورو اکتونه باید وکړئ چې زده کړي دي چې د ټولنې غړي یئ. په دغه کې مثلا تاسو همدې لپاره مثلا ګورئ یو څوک په دې ټولنه کې مثلا د لوړو کسانو، د پوهو کسانو پیښې کوي، مهم او مقتدر هم کېدای شي وګڼل سي. اصلا په دې کې نه ده، دی وایي په وصلېدلو کې ده، په تړون کې ده زده کړه. اصلا تاسو باید همغه مجراګانو سره، شبکو سره وصل سئ. چې کله وصل کېږئ، لکه څنګه چې لکه وینه چې په دې پایپونو کې جاري ده، پوهه هم همدغسې په دې شبکو کې جاري کېږي. تاسو کې هم جاري کېږي. په وصل کېدو کې زده کړه ترلاسه کېږي. دا پوښتنه ډېره جالبه ده. د آخره کومه مخکړنه ورته موجوده ده، کوم ډول نه ورته وړاندې سو؟ مثلا دوی وایي چې تکلیف دی، زده کړه به مکلفیت له لارې نه زده کولی سو، مکلفیتونه ایجاد کړو، د دې له لارې نه زده کولی شو. هره نظریه ورته خپل ځواب لري. همداسې مخالف استدلال له مخې نه کېږي. په دې بله نظریه کې مخالف استدلال له وجې نه علم پرمختګ کوي، په مخزي. اما دوی وایي چې نه، پیچلتیا ته په ورتلو کې کېږي. پیچلتیا نه مه ډارېږئ، پیچلتیا پاراډایم دی. پیچلتیا ته په ورتلو کې زده کړه کولی شئ. هر څومره چې ځان ترې دخوا کوئ، زده کړه نشئ کولی. دا غیر مستقیمه ټوکه هم دلته وکړم، ټوکه نه ده، یو واقعیت دی. زما د تقریبا 8-9 کاله تجربه چې په پوهنتونونو کې لرم، دې کې مې چې معمولا د خپلو محصلینو نه پوښتنه کړې ده چې تاسو ولې مثلا سیاسي علوم وایئ، ولې حقوق لولئ، مثلا ولې مثلا راغلي یئ ټولنپوهنه لولئ، مثلا دا نور ټول معمولا ریاضي نه تښتېدلي دي. زما برداشت داسې دی، دوی د پیچلو درسونو نه تښتېدلي دي. فقط دغسې قصه ده. همدا مورد دی. یعنې په دې ټولنه کې هم بیرته تاسو چې وګورئ، د مکتب په جریان کې موږ دا درسونه د سخت درسونو په صفت معرفي کړي دي. موږ دا زده کړې د سختو زده کړو په صفت معرفي کړي دي. مجبور یاستو، لکه څنګه چې ښوونځی وایي کورس هم ورته ووایو چې زده یې کړو. متوجه یې هغه ته؟ څومره پرداخت ورته باید وکړئ تاسو تر څو یې زده کړئ. سخت معرفي شوي دي. کېدلی شي د سخت کلمه ډېره مناسبه نه وي، دی ورته پیچلی وایي. او د دې فکر کوم د دې نظریې په رڼا کې بریالي انسانان همغه دي یا پوه انسانان چې پیچلتیا ته ورځي. سطحي او ابتدایي بحث ساده بحث دی. دا وړه کول او محدودول دي د مواردو.
او هیڅکله صحیح نه دي دا. د دې جدول د مخې نه ډېر تفاوتونه موږ ته روښانه کېږي. متوجه یې تاسو د نورو نظریو سره تفاوتونه درته روښانه کېږي. اما طبیعي علوم څو پوښتنې دي هلته جدي د همدغه جدول په رڼا کې. مثلا د واقعیتونو د پېژندلو لپاره قطعیت وړاندې کوي. قطعا یا تر اوسه چې لاسته راغلي دي همدغه دي. ذاتي عناصر مثلا د طبیعي علومو ادعا دا ده چې هر یو مجموعه یا هر یو واقعیت یا هر یو کل د هغو عناصرو نه جوړ دی چې په دې مجموعه کې شامل دي او دا خپل ذاتي صفتونه لري. هر عنصر دی وایي چې هېڅکله د عناصرو په ذاتي صفت باندې تکیه مه کوئ. د عناصرو ذاتي صفات خپل ځان معرفي کوي نه کل. د عناصرو ذاتي صفت نه واوړئ ذاتي صفت نه لري بلکې عناصر څنګه یو بل سره شبکه کې واقع دي هغه وخت تاسو پوهېدلی شئ دا کل څه دی. د کل په رابطه باندې د اجزاو په ارتباط کې تاسو پوهېږئ چې دا څه شی ده. تاسو تر څو د اجزاو مناسبت او ارتباط یو بل سره وڅېړئ. اصلي کار د څېړونکي باید دا وي چې اړیکې د اجزاو وڅېړي نه دا چې عناصرو ته ذات قایل شي. همدې لپاره ذات باندې دوی ټینګار نه لګوي چې دا غلط دی دا نه منل کېږي. په دې نورو علومو کې شته مثلا په طبیعي علومو کې حتمي نتیجه لکه مخکې مې چې وویلې تاسو مثلا 2 مورده 3 مورده 5 مورده څنګ په څنګ کوئ او وایي چې دا کله چې داسې دغه ډول سره دا ترتیب سره چې ما جوړ کړي دي وي نو نتیجه حتما دغه مورد دی. همدغه مورد د نه منلو دی حتما همغه نتیجه نه لري. اخو او دېخوا کېدای شي نوره نتیجه ولري. فقط او فقط د دې تفاوت دا دی چې مطلق یو مورد مه ښیئ کېدلی شي وړاندې وروسته مورد وي. یو تاسو فضا داسې وګورئ داسې مه ګورئ چې حتما مثلا 4 د نتیجه ده کېدلی شي وړاندې وروستی عدد یا مخکینی عدد د نتیجه وي. داسې وګورئ دا فضا احتمال د دې شته چې دا مقدمې چې موږ څنګ په څنګ کړي دي له دې پرته چې تر اوسه پورې دا نتیجې موږ ته راکړي دي دې ور اخوا ته بله نتیجه هم ورکړي. په دې باندې باید ټینګار وکړو نه په قطعیت باندې. د صدق او کذب مسله په علم کې تر اوسه پورې وایي زموږ د صدق او کذب مسله په علومو کې په خپل ځان معیار باندې ټینګار کوي ولاړه ده. حال دا چې تاسو مثلا د انطباق له لارې نه یا پدیدو سره د تړون له لارې نه خپل ذهن ته راځي قرارداد ګورئ چې مثلا دا اوس رښتیا ده که دا نه رښتیا ده دا غلط ده که دا صحیح ده. په خپله دغه رابطه غلطه ده اصلا. صدق او کذب مشروط مفاهیم دي. مشروط یعنی یو شی رښتیا نه دی مګر په ځینو شرطونو. یو شی دروغ نه دی مګر د ځینو شرطونو له مخې. ځینې شرطونه شته چې یو شی موږ د رښتیا کوي یو شی موږ د غلطوي یا مثلا دروغ کوي. موږ مطلق نه رښتیا لرو نه مطلق کذب لرو نه صدق لرو. په دا ډول تصدیقول د مطالبو یا مصداق پیدا کول یا تکذیب کول د مواردو یا ضد مصداق پیدا کول دا روش اصلا صحیح نه دی. په دې ډول سره نشو حلولی. بل محدود عناصر ولې موږ فکر کوو چې په همدغه کل کې چې موږ اوس پېژنو 10 15 100 90 2000 مثلا 2 5 دومره عناصر موجود دي. د کوم ځای نه دا معلوموو چې دومره عناصر موجود دي. یعنی خو موږ اصلا په تعریف کې تر اوسه قطعي راغلي یاستو د عناصرو په تعریف کې قطعي روش کاروو او هغه موږ ته ځینې شیان ښودلي دي قطعا هغه زموږ لپاره عناصر دي. حال دا کېدلی شي د همدغه کچه کې چې موږ یو پدیدې ته عنصر ویلی دی ښکته د دې نه او پاس د دې نه بل وضعیت وي د دې. ځینې نورې پدیدې موجودې وي چې هغه د عنصر په صفت مطرح شي ځینې همدغه چې موږ عنصر پېژنو دا نه وي. بیا بناء د دو اړیکو ته باید وګورو نه په خپله د دو شمېر ته یا ذاتي خاصیتونو ته. اوس پرته له شبکې تاسو څنګه کولی شئ زده کړه وکړئ لکه څنګه چې طبیعي علومو کې وایي. طبیعي علومو کې اصل په دې دی چې څېړونکی ستاسو په یاد دی څېړونکی له څېړنې بیل دی. موږ راځو د یو پدیدې په هکله د یو فزیکي مورد په هکله باندې څېړنه کوو. زه د یو څېړونکي په صفت بیل کس یم او فقط څېړونکی یم. زما خاصیتونه زما پوهېدنه زما روش زما رواني حالتونه زما وضعیت زما په پوهې باندې تاثیر نه لري چې د پدیدې باندې زه څنګه پوهېږم. د پوزیټیویزم بحث دی وایي امکان نه لري اصلا. څنګه امکان لري چې تاسو مثلا دا ډول یا څېړونکی او پدیده یو شی وګڼئ لکه تفسیري پاراډایم کې چې وایي یا پوزیټیویزم کې چې څېړونکی او پدیده بیل شیان وګڼئ یو بل نه. دا اصلا په دغه بڼه سره صحیح نه دي. ښه د زده کړې مثال ته دقت وکړئ. هر څومره سیستم یو مجموعه یو کل د اشیاو یو تړل شوې ټولګه هر څومره چې د خپل ځان نه ظرفیت ښیي د زده کړې په معرض کې واقع کېږي. زده کړه د ظرفیت ښودنې سره ممکنه کېږي. دقت کوئ
زده کړه د ظرفیت ښودنې سره ممکنه کیږي. یعنې د زده کړې په جریان کې هماغه سیستم چې تاسو د هغې په واسطه زده کړه کوئ په خپله باید منعطف سیستم وي، انعطافي سیستم وي، اجازه ورکړي چې زده کړه ممکنه سي. د ده ټینګار ټول په دې دی چې زموږ سیستمونه ټول انفصالي دي او محدودونکي سیستمونه دي او قطعي سیستمونه دي. دا په خپله مشکل ایجادولی شي، برعکس چې باید خلاص شي. دا یو مورد. بل دا شته پوهه د کومو عناصرو او د پدیدو ترمنځ د کوم اړیکې په بنا باندې تعریف شوې پوهه ده. همدغه چې موږ نن ورسره مخ یو. موږ کولی شو ووایو چې هغه انسانان چې مثلا په 40 نورو کلونو کې مخکې زموږ نه وو، اوس نشته دي، مخکې موجود وو، دا ټولنه هماغه ټولنه ده چې هغوی تعریفوله، یا که دا ټولنه اوس باید بل تعریف واخلي. هغه کسان اوس نسته دی. تاسو خو تعریف د دې کل چې کوو د همغه اجزاو په سره هم کوو که نه، د همغه اجزاو اړیکه هم کتلی یو بل سره څنګه افراد یو بل سره اړیکه لري، تاسو ویل ټولنه دغه ته وایي. اوس همغه وګړي او همغه اجزا نسته دي، اوس دغه نور اجزا سته دي چې دوی د سره بل ډول اړیکه لري. تاسو باید اړیکه مطالعه کړئ تر څو وپېژنئ چې دوی مثلا دا ټولنه څه شی ده، څرنګه یې تعریف کړئ. دا ټولنه ډېره جذابه مسله ده او د ټولنپوهنې لپاره زه فکر کوم یو کلک ګزار دی د هغه کسانو چې هغه ډول ټولنپوهنه مطرح کوي چې امیل دورکهایم یا پوزیټیویستي مفکورې لري. بل اصلا پوهه په ټولنه کې ممکن کیږي، یوازې ممکن کیږي نه، ځکه تاسو باید شبکو کې واقع سئ، تاسو باید په حلقو کې واقع سئ. یوازې پوهه نه ممکن کیږي. پوهه په یوازې ډول سره ممکنه نه ده، فردي نه ده پوهه اصلا. یو تفاوت دقت وکړئ، تصویر تاسو ته ذهن ته درکړم. په نورو پاراډایمونو کې مسله داسې ده، یو وګړی 10 د یوې ټولنې نه یا 20 یا 100 چې متخصصین دي او پوه دي، دوی د دې ټولنې د عقل نمایندګي کوي په لوړه کچه. دوی مخکې کیږي د ټولنې لپاره نوی فکر تعریفوي، تولیدوي په هرې برخه کې چې وي، په دیني برخه کې، په سیاسي برخه کې، په تجارتي برخه کې، ټکنالوژي کې، طبیعي علومو کې، نور برخو کې، په ټولنیزو علومو کې. ځینې شته دي چې د همدوی هغه شعور چې کله نوي بحثونه خپل وړاندې کوي ټولنې ته د منلو وړ وي، ځکه ټولنې سره مشابهتونه لري، د همدې ټولنې مشران دي. ټولنه کې منل کیږي، هغه ټولنه په همدې ډول سره تکامل پیدا کوي. یعنی د افراد مخکې د ټولنې ځان سره راولي. دقت کوئ، یو څو کسان دي هر دوره کې همداسې یو 10 15 100 2000 15000 پوهان لرو، دوی خپل مغز کې کوم شی تحلیلوي، لیکي، پرېږدي، اغېزې کوي. ټولنه د دې مفکورو سره وړاندې راځي، ټولنه دغسې تکامل کوي. دوی وایي دقیقاً باید داسې نه وي، برعکس دی. د افرادو په مخکېدو سره ټولنه پرمختګ نه کوي. یعنی د اجزاو مجموعې ته کل نه وایو موږ یوازې چې یوازې تاسو د افراد وګڼئ. ټول وګړي باید په داسې شبکه کې واقع وي چې پوهه دلته ممکنه سي. په دې ټولنه کې علم په ټولنه کې ممکن کیږي او ټول په داسې یو اړیکه کې واقع یو بل سره چې دا مواد د پوهې په صفت د دوی ټولو وجود کې جریان پیدا کړي او تحقق پیدا کړي او امکان پیدا کړي. بناء پوهه ټولنیزه ده، له ټولنیزو اړیکو راخواته پوهه نشته. پوهه دغه ډول ته منځته راځي د ټولنې سره په اړیکو کې. پوهه او پوهیدونکی په تفسیري پاراډایم کې وایي پوهه او پوهیدونکی یو شی دی، ځکه همدا پوهیدونکی دی چې پوهه وړاندې کوي. څنګه چې دی پوه سوی دی، د ده وجود او هستي مساوي ده د پوهې سره. همدې لپاره موږ هلته وایو چې آګاهي یا پوهېدنه د وجود یوه برخه ده. تاسو بل څه نه اخیستلی نه سئ، که ترې اخلئ لکه وجود چې ترې اخلئ، هستي ترې اخلئ. نوره اما پوزیټیویزم کې برعکس دی، پوهه بیل شی دی، پوهیدونکی بیل شی دی، څېړونکی. دلته وایي چې نه، یو خاص ډول تفکیک باید وسي دو ترمنځ. پوهه او پوهیدونکی خوا په خوا روان دي، جریان پیدا کوي. پوهه په پوهیدونکو کې جریان پیدا کوي. نه هستي مشترکه ده یو بل سره، نه دغه ډول بیل دي لکه پوزیټیویزم چې وایي، نه دغه ډول بیل دي یو بل نه لکه پوزیټیویزم چې وایي کاملا بیل شیان دي، یو بل باندې تاثیر نه لري. نه دومره یو دي لکه تفسیر ګرایي چې وایي چې کاملا دا دواړه یو شی کیږي د پوهېدنې په جریان کې، بلکې پوهه د شبکو کې جریان لري، وګړي په شبکو کې دي. بناء پوهه په دوی کې جریان لري، د دوی د ژوند سره جریان لري. موږ په ډېرو مهالونو کې له تاریخي اړخه ډېری انسانان د همدغه ډول پوهېدنې له وجې چې مخکې موجوده ده د غلطو ځوابونو سره ژوند کوي. دا د تخصصي کېدو نتیجه ده. ډېری کسان د غلطو ځوابونو سره ژوند کوي. فکر کوئ په دې ټولنه کې شته؟ موږ تاسو ډېر مسایل نه دي حل کړي، نه راته حل کېږي. غلط ځوابونه دي چې موجود دي، حاکم دي، موږ ټول منلي دي. بعضې کسان کېدای شي پوه شي چې دا ځوابونه چې موږ لرو دا غلط دي، ورسره ژوند کوو. بعضې کسان کېدای شي چې پوه نه شي دا ځوابونه غلط ځوابونه دي. بناء امکان د دې همیشه موجود دی چې موږ د خپل ځواب شوو پوښتنو په رابطه هم د سر نه
پوهه وړاندې کړو او زده یې کړو تجربه یې کړو یعنې هر څومره چې تاسو په دې شبکو کې دقیق واقع کېږئ د یو ځواب شوې مسلې په رابطه هم امکان د دې شته چې نوی ځواب مطرح شي او منځته راشي دا خو لا پرېږدي چې په مختلفو ټولنو کې بیا د یو ځواب چې موقتا د کارل پوپر په وینا موقتا یو نتیجه منل شوې ده تر څو چې بل ځواب بیرته راځي او دا باطل کېږي تر هغه وخته پورې دا منل شوی ځواب دی په هغه بڼه سره دوی په مختلفو ټولنو کې ژوند کوي همغه هم د نیوکې وړ دی دوی لپاره همغه هم د نیوکې وړ دی همیشه پوښتنې موجودې دي همیشه ځوابونه موجود دي همیشه هڅه د دې موجوده ده چې ځواب منځته راشي او تر ټولو علمي او معقول ځواب منځته راشي او هغه په دې شبکو کې ممکنه ده له دې وراخواته نه علم لیږدونکی دی لیږدېدونکی دی د لیږدېدو وړ دی که جوړونکی دی اصلا دی وایي علم جوړونکی دی لیږدېدو وړ نه دی علم چې تاسو کې څنګه ښکاره شو چې تاسو زده کړه وکړه زده کړه تاسو کې ممکنه شوه واقع شوه تاسو ته درغله زده کړه لکه په دا لیږدول کې چې تاسو وایئ چې ولېږدول شوه دا اوس فارغ شو دا مثلا محصل و فارغ شو د مثلا رتبه واخیسته د اوس کتاب ولیکه د څېړنه وکړه د دغه نتیجه اعلان کړه اما دا وایي تاسو بدل کړئ تاسو همغه علم دی په دې پوه شئ چې تاسو کې یو نوې آګاهي راغله تاسو ته نوی وجود درکړه نوې هستي درکړه پوهه همیشه نړۍ نوي کوي او انسانان نوي کوي دا یې نښه ده د زده کړې اساسي نښه بدلېدنه ده جوړېدنه ده نه لیږدېدنه چې خپله په خپله شخص همغه ډول پاتې وي ولا علم ورته ورځي انتقالېږي ذخیره کېږي لکه مخکې مې چې ویلي د ذخیرې بحث دی هسې امکان نه لري په دې دا دی تصویر علم په دې ډول سره ترلاسه کېږي څرکونه دي بېلابېلو مسلو په رابطه تاسو شبکو کې واقع کېږي درک کوئ او پوهېږئ نه په دې ډول چې یو خط دی هماغه تعقیبوئ دا د تخصص سمبول دی یو خط دی تاسو تعقیبوئ وکنه یو خط دی تاسو تعقیبوئ په هماغه عقله باندې پوهېږئ اړوند موارد باندې پوهېږئ اما دا ډول ذهن لرو دا مثلا که امکان ولري یو فلسفي فرض که امکان ولري چې دلته زده کړه ممکنه شي تر پایه پورې نو دا ټول روښانه کېږي اما که امکان لري چې دلته زده کړه تر پایه پورې ممکنه شي دا خط کېږي فکر کوئ دا یو هسې فرض دی صحیح ده وکنه صحیح ده انسانان جوړي یو شبکه نه ده د ستاسو شبکه د نور شبکو سره پیوند لري ځکه خو شته دی وایي چې تاسو اړیکو ته دقت وکړئ تاسو د خپل شبکو ذاتي صفتونو ته مه راځئ بیا ذاتي صفتونو ته یې مه راځئ دا ډېره کلکه ده دا ډېره خفیفه ده مثلا دا ډېره لویه ده دا ډېره وړه ده دې ته مه راځئ دې ته وګورئ چې د ستاسو شبکه نورو کومو شبکو سره په اړیکه کې ده هغو شبکو کې څه شی جریان لري همدغه تاسو مثلا 10 سل 50 زر شبکې په نظر کې ونیسئ کوم شی چې په یو کې جریان لري په نورو کې جریان پیدا کوي زده کړه په دغه ډول ممکن کېږي یعنې زده کړه یو ډول راځي تاسو باید ځان معرض کې واقع کړئ په دې شبکو کې دننه په همدو کې جریان لري زده کړه نه داسې شی دی چې لکه پخوانیو بچې ویل زموږ په ورفاو کې دا تصویر دی چې زده کړه مثلا د سیند نه یو پیاله راخیستل دي دا تصویر دی که نه د زده کړې چې ورکوي زده کړه د سیند غوندې ده ډېره زیاته ده روانه ده علم پوهه تاسو ته دومره زده کړه دومره مو واخیسته ډېر ځایو کې زموږ د پخوانیو همدا ډول تصویر وړاندې کړی دی یعنې انسانان یې بیرته عاجز کړي دي داسې مطلق تصویر سره د زیات تاسو نشئ څکلی د موضوع اوس شته بنسټونه څه کار کوي مثلا مکتب مثلا پوهنتون مثلا بل هر بنسټ رسنۍ مثلا دوی وایي په محدودیت باندې او په تناقض باندې ټینګار کوي ډېر تناقض محوره دی دې په تعامل محوره ویسي دوی یو بل سره مرسته نه کوي یو بل نه ځان بېلوي لکه علوم چې یو بل نه ځان بېلوي مکتب موږ ته مطلقیت را زده کوي مطلقیت د دوم ته فکر وکړئ په مکتبونو کې زموږ روش څه شی دی د ادګار مور نظریه ده زموږ روش څه شی دی موږ نړۍ را خلاصه کړې ده په کتابونو کې مکتب ته مو راوړې ده تر څو شاګردانو ته ور زده کړو چې نړۍ دغه ډول ده نړۍ مو مکتب ته راوړې په کتابونو کې دی وایي یو څه باید متوجه سو برعکس هم دا کار وکړو ښوونځی هم نړۍ ته ویستو لږ غلط روش دی دا بناء همدغه انتقال کې ډېر محدود عناصر په نظر کې نیول شوي ډېر قطعي فکر ورته شوی دی ډېر طبیعي علومو روش پکې کارول شوی دی ډېر جزمي روش پکې کارول شوی دی په نتایجو باندې ډېر ټینګار شوی دی چې داسې نه دي اصلا همدې لپاره موږ کوم شاګرد چې تربیه کوو زموږ په ټولنه کې دا ډېر مصداق پیدا کوي همدې لپاره د ښوونځي شاګردان چې تربیه کوو زده کوونکي چې روزو دوی مطلق روزو
دوی فکر کوي چې ډېر پوهېږي. مثلا مغلایق هلکان فکر کوي چې ډېر پوهېږي. دوی زده کړه په همدغه ډول سره اخیستې ده که نه چې یو مطلق شی دی مطلقه نتیجه لري، مطلق مقدمات لري مطلقه نتیجه لري. په دې ډول سره تاسو جزمیت ټولنې ته ورزیاتوئ. تاسو خلاص شبکې نه ایجادوئ یو بل سره چې یو بل کې جاري وي. تاسو تړلې شبکې ایجادوئ چې یو بل له منځه وړي. همدې لپاره دا صحیح نه ده. دا ګزار زه فکر کوم ډېر معقول ګزار دی، ډېر په خپل ځای ګزار دی. اصلا دې مورد ته دقت وکړئ. مونږ زده کړه کوو، مونږ فکر کړی دی چې زده کړه کوو، همدغه پیغام هم لېږدولی د زده کړې په هکله هم داسې قضاوت کړی چې زده کړه کوو تر څو ژوند وکړو. زده کړه کوو یعنې یو مورد را اخلو ترلاسه کوو چې دا لېږدیم اصلا په بل منطق کې دی غلط دی. نو مونږ یو څه شیان یو کس ته ور لېږدوو په کلونو کې په څو کلونو کې تر څو دی وروځو چې دی بیا ژوند وکړي. دی وایي دا غلط ده، اصلا زده کړه په خپله ژوند کول دي. په همدغه جریان کې تاسو ژوند وکړ همدغه دی. د دې ور اخوا تاسو یو پدیده نه ترلاسه کوئ چې بیا د هغې سره ژوند وکړئ بېرته. دا منطق غلط دی. هماغه د انفصال منطق دی، د محدودولو منطق دی، د سادهګۍ منطق دی او په دوام ورکولو نه ارزي. له شبکو لرې کېدل، د اړیکو نه لرې کېدل او د دغه جریان چې پوهه پکې جاري ده د دغه مجراو نه ځان لرې کول پوهه تخریبوي، نقضوي، له منځه وړي. پوهه همیشه په جریان کې ده، په ټولنه کې ده پوهه، په اړیکو کې ده پوهه، په تعامل کې ده پوهه، لرې کېدنه کې نه ده. پیچلتیا را کمول هماغه سادهګۍ نظریې ته بېرته ورتګ دی. پیچلتیا نه مه ډارېږئ، پیچلتیا ته ورشئ. پوهه پیچلتیا کې ممکنه کېږي. هر څومره چې را کموو علم محدودوو او ناقصوو یې. دا بل مورد. طبیعي علوم معمولا په انفصال باندې تکیه کوي، بېلېدنه باندې تکیه کوي. نور علوم بیخي علوم نه ګڼي. فکر کوي چې زموږ نتیجه قطعي ده که نه، موږ چې کومه خبره وکړو دا تر ټولو سمه خبره ده. نور نه علم شته ده نه خبره لري د کولو لپاره. همدغه د دې ځای کې غلط دی، انفصالي ده دا. یعنې په نهایت کې فاصلې ایجادوي د نورو نه، د دې په ځای چې وصل ایجاد کړي. او مخکیني جدول کې تاسو وکتل که نه چې آخري د حل لار بېرته وصل کېدل دي. علوم باید یو بل سره پیوند پیدا کړي، د حل لار کې اوس وایي آخري موارد دي. دوه ډېر جالبه اصطلاحات. یو ډیالوګ دی. ډیالوګ موږ پېژنو، ډیالکتیک اصل هماغه تیز او انټیتیز او سنتیز. صحیح دی. دوه متضادې پدیدې یو بل سره ارتباط اخلي، لوبه کوي یو بل سره. ارتباط دا ډول دی، لوبه کوي یو بل سره، بالاخره نقص کېږي دواړه، له منځه ځي. یا نیمایي د یوه پاتې کېږي، دریم ترې جوړېږي سنتیز. دوه متناقضې پدیدې یو بل سره لوبه کوي، دریم منځته راوړي. دا د ډیالوګ منطق دی. په دې کې دفعه موجوده ده او دریم عنصر موجود دی. تضاد خو تضاد دی. اما دی وایي چې ډیالوژیک یو بل بحث دی، یو بله اصطلاح ده. ډیالوژیک اشاره دې ته لري چې دوه متناقضې پدیدې یو بل سره تضاد لري، یو بل سره داسې اړیکه اخلي چې د دوام لامل ګرځي. دواړو متضاد دواړه له منځه نه ځي، دوام کوي، بلکې اړیکه په دې ډول ده، یعنې تعامل کوي یو بل سره. او بالاخره دا تعامل د دوی د تکامل نتیجه ګرځي. دواړه یو بل تکمیلوي. دا پدیدې چې متضاد دي په دې خاطر متضاد دي چې تکمیل نه دي. دا په دې خاطر یو بل سره اړیکه کې واقع دي جبران چې باید یو بل تکمیل کړي. دا ډول هستي پېژندنه ده. نه دا چې یو بل سره متناقض وي، یو بل له منځه ویسي. عین مورد تاسو همدا فرمول سیاست ته انتقالولی شئ. سیاست کې هم عین نظریې کولی شئ تعقیب کړئ او وګورئ. ښه، اوس اخري د فکر کولو لارې څه دي؟ نو د نوي ډول فکر کولو لارې څه دي په دغه پیچلتیا پاراډایم کې؟ څرنګه وکړو پیچلتیا پاراډایم کې فکر وکړو؟ دا دی نوي موارد، نوي بیلونې او نوي پیوندونه ایجادول د پدیدو ترمنځ. دې ته فکر وکړئ. د پدیدو ترمنځ نوي رابطې وڅېړئ او پیدا کړئ. له تناقض ورها خواته پدیدې رابطې لري یو بل سره، تعامل لري یو بل سره. دا تعامل پیدا کول، فکر باید دغه ځای کې وي. د پدیدو ترمنځ تعامل پیدا کړي، نه تضاد. تر اوسه پورې موږ تضاد او تناقض پیدا کړی. او د نسبیت اصل باید وکارو. د نسبیت اصل وکارو. هیڅ پدیده نه مطلقه وګڼو. هیڅ پدیده هماغومره چې موږ پرې باندې متوجه سوي یاست دومره تاثیر درلود یا دومره اغېزمنه سوې ده، هماغومره پورې محدود نه کړو او قطعي نه کړو. دا ټول نسبي دي، فقط ټول تر یو ځایه پورې، تر یو ځایه پورې فقط. نسبیت باید جمع کړو. موږ تر اوسه پورې چې کوم شي باندې پوه شوي یاستو یا په یو معنا سره سلطان پرې باندې پیدا کړې ده، هغې ته مو نظم ورکړی دی، خپل د ذهن نظم، او هغه مو په همدې ډول سره قرائت کړی دی، تعریف کړی مو دی چې دا نړۍ دغه ډول ده. خپل د ذهن نظم ورته انتقال کړی، پرې باندې اعمال کړی دی. دی وایي نړۍ د دې نه ورهاخوا ته هم شته ده. موږ دې باید د دغه نظم
او د نورې بې نظمۍ چې موږ ورته په دې تعریف سره اوس بې نظمي وایو د باندې د دې نه د دوی ترمنځ باید که هر څومره متناقضه متضاد ورته ښکاري تعامل باید ایجاد کړو تر څو نوی فکر کول ممکن سي د کل نه پیل وکړو باید د اجزاو نه پیل ونه کړو هغه قیاسي منطق چې په پیل کې موږ د استقرا او قیاس بحث مو کړی و په یو وخت کې د کل نه باید پیل وکړو له شته مفاهیمو قالبونو جوړښتونو وراخوا ته باید واوړو ځکه دا ټول د محدودونکي علم او د انفصالي علم په نتیجه کې منځته راغلي دا قالبونه چې موږ لرو لکه د دکارت په مقولو باندې چې مسله درلوده اوس پاتې کېږو یو بل حوزه کې موږ باید منځریختیز مطالعات وکړو د بېلابېلو رشتې مشترک مطالعات وکړو نن په نړۍ کې ډېرو پوهنتونونو نوي بحثونه پیل کړي دي مشترک د څو پوهنځیو مشترک بحثونه درسونه د تقریبا په همدې نظریې ولاړ بحثونه دي د دې نه راوړنده شوي دي یوازې یوه رشته اوس رشته نه ګڼل کېږي په دې پراډایم کې او کافي نه ګڼل کېږي ګټوره نه ګڼل کېږي انسانانو لپاره دا باید مشترک بحثونه ترې جوړ سي په ګډه سره په یو نوې فضا کې د یو نوي تعامل په رڼا کې د مشکلاتو د حل لپاره د انسان وکارول سي په ژوند کې بل متضاد پدیدې یو بل سره مخامخ کو باید د دې ونه ډار چې متضاد پدیدې یو بل لکه ډیالوګ کې ډیالکټیک کې چې موږ له منځه وړي له منځه نه وړي دا تناقض یو بل تکمیلوي هستن ډیر جالب بحث دی تاسو مثلا همدا مورد دیموکراسي ته انتقال کوي دیموکراسي دې ته نه وایي چې مثلا ټول خلک راشي ونډه واخلي دیموکراسي دې ته وایي چې متضاد اړخونه یو بل سره څنګ په څنګ یو ډول عمل ترسره کړي چې قانون د ټولو لپاره وایي چې هر نتیجه اوس هغه قانوني سي ورته ومني تاسو متوجه کیږئ چې متضاد اړخونه راشي یو عمل ترسره کړي یو بل سره کینی مخامخ شي یو بل سره دوی یو بل منځه وړلو کې هغه نه دي هغه منطق غلط دی چې یو بل منځه وړي بلکې دوی به یو بل تکمیل کړي اصل هغه دا دی په دې نظریه کې ځمکه دا ده تر ټولو ډېره مهمه دا خبره هم اوله ده هم اخره د روشونو مسله ده دی وایي تر اوسه پورې د شته علم دغه ټول بحثونه چې وړاندې کړل د روشونو تفاوت و 15 ټوکه کتاب یوازې د روش پاک لري نوم هم دی روش په اخلاقو کې په طبیعت کې په سیاست کې په ټکنالوژۍ کې په دو کې روش بدل کو باید مسله ټوله د روش ده روش مو ویلې مخکې په ټولو مواردو کې و د علم هستي پیژندنه کې د واقعیت پیژندنه کې د جریانونو په پیژندنه کې په کارونه کې په دې ټولو کې روش باید بدل کو لکه مخکې چې مثالونه یې وویل او آخري مورد که تاسو نیوکې لرئ تاسو خپل نیوکې وکړئ که نه زه په خپل نیوکې لرم اول دا بحثونه ټول پیل سوي دي د طبیعي علومونه تاسو د ریاضي رنګ بوی پکې تر پایه پورې ګورئ او د فزیک اخلاق پکې تر پایه پورې ګورئ دا فرمولونه چې د ټولو ټولنې لپاره توصیه کیږي په عموم کې چې باید وکارول شي اصل ختنځای فزیک دی شبکه‌ای درس دی عددي او مقیاس شوی درس دی فرمول داسې دی او دا کېدلی شي بعضې وخت کې دی خو نه مني اوس کیفیت د کیفي یا محتوایي پوهېدنې لپاره کېدلی شي مشکل ایجاد کړي یعنې که تاسو وړاندې ویسئ دا یو ځای کې هماغه ځای کې چې تاسو کمیت په کیفیت اړوئ که ومنل شي دغه په دې ډول سره هغه ځای کې د ستونزې سره مخ کېږي باید تاسو انساني علوم فزیکي علوم کوي بیرته طبیعي علوم کوي بیرته یو ځای کې یو مرحله کې اما په ټوله کې خپل هغه لري بل یو بل فرض پکې موجود دی فرضیات دي دا هغه فرض دا دی چې سیستمونه یا شبکې چې اوس وپېژندل سوي تر پایه پورې همدا ډول دي زه فکر کوم کیدای شي دی دا خپله دا نه مني د ده په فکر کې د ده په نظریه کې سیستمونه همیشه بدلیږي اما ویلي نه دي دغه ډول دا اوس هم نقد دی ورباندې هم نه دی هم توضیح ده کیدای شي د توضیح وي نقد نه وي اما که نه وي ویلي نقد دی ورباندې ځکه دی فکر کوي چې فرضاً یو سیستم یو شبکه موږ وپېژندله بلې شبکې سره اړیکه بلې شبکې سره اړیکه آیا د شبکې خپله فرق کوي خپل منځ کې که نه کوي د شبکې کیدلی سي خپل منځ کې تفاوت لري د خپل د خبرو له مخې د شبکې همیشه تغییر کوي ځکه هر څومره چې نوې آګاهي جذبوي یا اخلي یا نوې آګاهۍ سره په ارتباط او تعامل کې بدلیږي نوی شکل ځان ته اخلي که فرضاً داسې وګڼي چې د شبکې ټول تر پایه پورې یو ډول پاتې کېږي خپله دا نقص دی دا خپله بیا قطعي بحث دی چې مشکل پیدا کوي او بل اخري مورد د اجرایي برخه ده تر اوسه پورې دا پراډایم څومره عملي امکان له ځان سره لري آیا کولی شو ټولو ادارو کې ټولو بنسټو کې په تفکر کې په ژوند کې دا ډول تفکر وکارو او که نه دا راجع ده ښاغلي مورن پورې زما خبرې نورې خلاص شوې ډېر تشکر تاسو کولی سئ بحث ولرئ نقد او نظر تحلیل او شننه